سر د هندو کوش کوي اذان غازی عمره فتیخت شول غربي اشغالګران غازی عمره سر د هندو کوش کوي اذان غازی عمره فتیخت شول غربي اشغالګران غازی عمره لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازی عمره. انجینر صاحب هم راځي. صرف دغه مرۍ په سټوډیو کې د یو بل ملګري شتون ضروري وي، خو نور ملګرو مشکلات درلوده، نو ما لا د دې په خاطر قطع کړه چې اکثره ملګري دي هغه بیا داسې سوالونه کوي چې بیا موږ جواب نسو ورکولی، ځکه چې خپل صلاحیت د موږ دومره نه وي. کله ځان ته راځو بیا هر رقم لایف خپرونه چې انشاءالله بیا څه مشکل نه وي، خو چې کله موږ یو څوک ځان سره میلمه کوو لکه محترم قاري صاحب سعید خوستای وي، بل داسې کوم عالم وي، بیا ځان ته دا حق نه ورکوو چې هغه لایف خپرونه کې موږ زیاتې خبرې وکړو. نن مې دا بریتونه هم داسې کونډه کونډه سوي دي، زیتون مې ورکړي وو. نو پیل او شروع مو د نن د زابل شاجوی کې د ماشومانو شهادت دردونکې پیښه مخکینۍ موضوع مو دغه وه، او یقیني ظلم هم شوی ده، وحشت هم شوی ده. که چېرته د کابل مزدوره بېواکه او بلواکه اداره، پردی پاله اداره، د CIA جاسوسه اداره له دغه ظلمونو نه لاس وانخلي، عواقب به ډېر خطرناک وي د دوی لپاره. عواقب به ډېر زیات خطرناکه ځکه وي چې په انتقام کې افغانان الحمدلله ډېر غښتلي دي. انجینر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. موضوع مو انجینر صاحب څه شی ټاکلی ده؟ همدا موضوع ده، شاجوی موضوع ده. ښه، د شاجوی پیښه دردونکې ده. انجینر صاحب ما مخکې هم پرې لږې خبرې وکړې، ته به هم پرې خبرې وکړې. هغه د اوربند غوښتونکي، هغه څوک چې د اوربند غوښتنه کوي، هغه څوک چې وایي چې تشدد دې کم شي او دا دې وشي او هغه دې وشي، بلکل دغه جنګ که یو اړخ ته راشو دا جنګ په موږ تپل شوی ده. دغه جګړه د جهاد دا د موږ له خپل ځان او له خپل بچیو نه د دفاع په خاطر شروع کړې، د خپل د عزت نه. موږ د امریکایانو کور ته نه یو ورغلي، امریکایان دلته راغلي. موږ په امریکایانو کې خپل جاسوسان نه دي روزلي، امریکایانو دلته خپل جاسوسان روزلي وو، روسانو دلته خپل جاسوسان روزلي وو. خلقیان او پرچمیان همدقسې ظلمونه هغوی هم کړي، همداسې وحشتونه هغوی هم کړي دي. نو په دغه بنیاد باندې دا شروع د جګړې چې شوی ده دا د خپل د ځان نه د دفاع په خاطر ده. د موږ فریضه ده که چېرته موږ وایو چې طالبان غلط کار کوي، بیا نو دا خبره موږ خپل پلرونو نیکونو ته هم کوو چې هغوی غلط کار کړی و چې له روسانو سره یې جګړه کړې وه. روسان به یې پرېښي وو چې تر ګرمو اوبو تللی وای، نه، روسان د ګرمو اوبو دپاره راغلي وو، دا در سره منو. خو د ګرمو اوبو ته په تلو کې افغانستان لاندې که تاسو ورسئ تاجکستان ازبکستان ته، اکثریت نومونه هلته د کابلوف او رحیموف او اسماعیلوف او په دغه نومونو باندې دي. سبا به موږ هم دلته په اوف او په پوف باندې یادېدلو، فرض که سیافوف، غني اوف، دا بل محبوف، بس دغسې نومونه به موږ درلوده، رازقوف، غوږوف، بس دا اوف او پوف به پکې وو. نو دغلته که د شین سترګو امریکایانو سره جهاد نه وای شوی، جګړه نه وای شوی، دا جګړې ادامه پیدا کولو. مهرباني وکړه محترم انجینر صاحب که ته څه ویل لرې مقدمې کې د پیل په هغه باندې. نو او ټولو خلکو نه مې هیله دا ده کنزل ستاسو حیثیت خرابوي، که زموږ حیثیت یې خرابولی نن به په سټوډیو کې نه وو، ځکه ډېر خلک کنزلې کوي خو موږ جواب په الله اکبر ورکوو. مهرباني وکړه انجینر صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې جنرال صاحب ته او د سټوډیو ټول لیکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې تاسو خوشحاله او کامیاب اوسئ. موږ د کمونستانو او د اوسنیو دا د کمونستانو پرکټیان چې پاتې وو د دغو دایمي دا کار ده
چې تاسو وګورئ نن بندیان خوشي کړل د دې لپاره چې د دې وسه نه کېده چې بندیان نور وساتي اخر د بندیانو په اولادونو باندې بمبار وکړ او تنکي ځوانان شهیدان کړل دا د دې معنا ورکوي چې دوی ته د دوی په خپله خوښه د بندیان نه دي خوشي کړي او نه دوی دا قبلولی سي چې افغانان دي په خوشحالتیا باندې او په ښه خوشحالتیا سره او ښه د خپل ورونو سره یو ځای په خوشحالتیا ژوند وکړي دوی دا نشي قبلولی دې لپاره نن داسې یو غم جوړ کړ چې هغه څوک بندیان بیچارهګان روان وو خپلو کورونو ته او خپلو اولادونو ته هغوی بیچارهګان یې د ویر په ټغر کېنول دغه د دوی هغه د صلح خبرې دي دغه د دوی هغه خبرې دي چې وایي چې موږ سره څوک صلح ته نه کښېني او له امریکایانو سره اوربند کوي موږ سره نه کوي دا د اوربند خلک نه دي دغه اوربند خلکو ولیدل ټوله دنیا ته معلوم شو او بله خبر دا کومه په دې کمونستانو باندې ګورئ چې اعتبار ونه کوي نن مازدیګر د موږ په کلي کې یو کمونیست د موږ یو خپلوان سره دوستي کړې وه هغه کمونیست راغلی و کور ته دوی ورغلي و له کور نه ماشوم ورته تښتولی و نو کمونستان چې دي هغه خپلو پردی نه پېژني هغوی هر وخت جنایت کړی ده جرم یې کړی ده نو ورونو ټول باید په دې باندې پوه شئ او ټول ملت باید په دې پوه شي چې کله هم دغه خلک د افغانستان په ګټه نه دي نه دا د افغانانو په خوشحالتیا باندې خوشحالیږي نه دوی د افغانانو خوشحالتیا غواړي دوی د افغانانو په سر پیسې اخلي دوی د افغانانو په وینو پیسې اخلي دوی د افغانانو په د افغانستان په خرابولو پیسې اخلي تاسو ولیدل چې د پاکستان د پی ټی ایم ته له دې جن اوازونه ورکوي چې موږ تاسو سره یو او دلته چې کله دوی په ازغن تار تیریږي هغې سره موافقې کوي دا نصرت غني چې و نصرت غني دغه غوایي ته ما ویلي وه بله ورځ کې رښتا ته نرې او رښتا در کې حیا وي دا ډاکټر انجینر صاحب محترم زه شواهد لرم دی له خپلې مور سره په زنا ګیر سوی میرې سره دا خبیث له خپلې میرې سره په زنا ګیر سوی ده دا یې شړلی ده دا په د فوج په لیکو کې پلار یې پرې خبر سوی ورونه دا یې له فوج نه وتښتېد اوس په ترکیه کې کبال ټولوي همداسې ده که نه نصرت غني همداسې ده که نه میرې سره دې زنا کړی ای لعنت دې در باندې ای خدای دې تباه و برباد که د داسې حیثیت والا سړی به خامخا دا کار کوي او هغه هم له نن نه 2 کاله مخکې ډاکټر صاحب د روزې په 14مه باندې دا کار کړی ده نن نه 2 کاله مخکې دا دومره خبیث انسان ده د فوج په لیکو کې دا له مور سره توبه خدای دې سړي په خوله هم نه راځي دا خبیثان مهرباني وکړه ته دې خبرو ته ادامه ورکړه زه کسان راخلم ما هغه لینکونه شیر کول دا په ترکیې کې کبال ټولوي تاسو نظر ته راوړی تاسو نو ادرس راولېږئ وداسې پلان کې ته کنځا وکړي هغې ورته ویل خدای دې غر کړه ټوله دنیا ما هغه کوي ته خلکو ته کنځا کوي نو دا داسې خلک دي دا اصل قانون ده دې اصل ضروري محمد تا ته ما څه ویل دوی حاجت معلوم ده خو خیر یو وخت به انشاءالله دا مطلب غني ان شاء الله که طلاق راغی بدر مجاهد صاحب زه که مایک خلاص کم آواز کې مې ستونزه مهرباني وکړه د ننني وحشت د سیاسي د مزدورانو په بربریات باندې را سره خبرې وکړه پخواني خلقیان او پرچمیان د روبل مزدوران او ننني هماغه خلقیان او پرچمیان د ډالر او د غرب مزدوران پرونی خلقیان او پرچمیان مارک په امریکا چغې وهلې نن هماغه خلقیان او پرچمیان مارک په کرملین چغې وهي
آیا فرعي خلقیانو پرچمیان یقیني د عقیدي خلقیانو پرچمیانو که نه د ډالرو د روبل مزدورانو، او نن هغه د روبل مزدوران د ډالرو مزدورۍ ته څنګه مجبوره سو؟ پرون د روسانو تر قیادت لاندې په دې مظلوم ملت ظلمونه وحشتونه کول، نن د امریکایانو تر قیادت لاندې په دې ملت باندې ظلمونه وحشتونه کوي. بدر مجاهد صاحب مایک د خلاص کړه. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موبیل سے محترم تا ته انجینر صاحب ته ټول اوریدونکو کتونکو ته موږ سلام کوم، مننه کوم. موضوع هم ماشاءالله خاص دوره موضوع ده، په دې به ان شاء الله تعالی عزیز ګپ ولګو. مخکې تاسو راغلي وئ نو زه به دومره ته ووایم چې نن د زابل پیښه دومره دردناکه، دومره وحشي پیښه کړې دی چې بالکل د هیڅ نه بهر خبره ده. ځکه چې هغه بندیان چې تاسو سره 8 کاله 9 کاله په زندان کې تیر کړه، هغه په وجود چې کله دا فاتحانه د زندان نه ووته، بیا چې دوی ته استقبال ته یو مشرمان ورځي، وارثان ورځي، هلته ته بمبرونه پکوي، نو یقینا زه به توم چې دا خو د ټول عمر د کمونستانان چې د ټول عمر دوی همدغسې جنایتونه کړي دي. هغه 40 کالو نه نسه تر نن ورځې پورې څومره چې د پلبرټیانو ملګري وو، څومره چې د سقشیانو ملګري وو، څومره هغه خلک وو چې د ټول عمر یې په دغه غلامۍ کې د ډیموکراسۍ په غلامۍ کې تیر کړی دی. یقینا دغسې ظلمونه دوی وکړه. نن پیښې دغسې ظلم کړی دی چې بالکل وحشت ظلم یې کړی دی. ځکه زه به ته ووایم چې کوم خلک چې وایي چې دوی سره تشدد کم کړي، دوی سره اوربند وکړي، دا اوربند خو هېڅ کله نه کېږي. د 3 ورځو کې موږ دومره اوربند ورسره کړو، په د 3 ورځو کې په موږ هېڅ بریدونه ونه کړه. خو یوه پیښه وشوه چې دوی په مجاهدینو باندې پیښې نه برید وکړو، بیا الحمدلله مجاهدینو ځواب ورکړو، 3 ور مردار کړه، د مخ د ځمکې نه ورک شوه. بیا موږ اوربند پرون د شپې 12 بجې په را شوی و، نو دوی نن ګوره بیا دغسې لیبې وکړې، دغو سره موږ څنګه اوربند وکړو؟ دغو سره موږ هېڅ کله اوربند نه کېږي. تر قیامته پورې به دوی سره موږ اوربند ونه کړو چې دا ډیموکراسي، دا غلام نظام چې دوی ختم نه وي شوی، دا شوروي نظام چې دوی ختم نه شوی، دا خو موږ هېڅ کله نه ورسره منو. تر هغه پورې به ورسره ونه منو چې دوی موږ د اسلامي بیرغ منل، موږ دوی د اسلامي نظام منلی نه وي. دا خو ټول عمر دغسې جنایتونه کړي، ټول عمر دغسې ظلمونه کړي دي. مسجدونه یې په شهادت ورسول، مشرمان یې په شهادت ورسول. دغسې کمونیست نظام چې کوم ظلمونه په دې مسلمانانو په دومره وحشت وکړه، زه به دومره ته وایم چې د کوم خلک وایي چې اوربند وکړئ یا دغسې وکړئ، هېڅ کله به موږ دوی سره اوربند ونه شي. دا چې په زور سیخ نه شي، دا ډیموکراسي نظام به هېڅ کله سیخ نه شي. دغو غوښونه چې ماته نه شي، دغو چې بالکل د زیړو بشکو سره اسمان ته جګ نه شي، تر هغه پورې دوی خپل نظام نه پرېږدي. دغو سره موږ د زور نه کار اخلو، چې زور نه کار ورسره ونه خلو. دا خلک بالکل د اسلام ته رجوع نه کوي، بالکل داسې بریدونه سره به مخامخ شي چې ټول عمر بدایات بالکل. بادر مجاهد صاحب موږ سره اوسېږه، خوشبختانه ننګیال صاحب هم راغی، عقاب افغان الحنفي صاحب هم راغی. مسلمانه مخکې خو زه په دیدن پسې کباب سولم، خو زه ښه اوسو د چا خبره د ملګرو په قدر لږ پوه سولم که نه. دا تنایم چې یې وه د اورېدنه، عقاب صاحب ته به نوبت ورکړو. بیا دغلته لاندې یو پیلوټ غوندې راته ښکاري عقاب صاحب، ګورسې عقاب صاحب هم ویلې دا ما نه لاندې چې دا انجینر صاحب دا د B-52 پیلوټ دی. سکندر وروره مایک د خلاص کا، دا ما ته د فوجي قطعې کوم قمندان هم ښکاري. سکندر وروره وعلیکم سلام، مهرباني وکړه. ستاسو پروګرام ما اوس آن کو، نو که تاسو د خپل پروګرام ما ته موضوع وښایئ چې ستاسو موضوع مو افغانستان سره د تعلق دی ورور؟ تعلق د افغانستان، افغانان خو یو کوزې پښتونخوا یې که د افغانستان سره تعلق لري؟ د کوزې پښتونخوا یم. ښه، شاجوی ولایت د نوم اورېدلی؟ ولایت پېژنې؟ ولایت پېژنم. شاجوی ولایت کې ظلم شوی دی د امریکایي مزدورانو لخوا. شاجوی زابل ولایت شاجوی کې. ښه،
څه ظلم شوی دی زه نه یم ښه وروره بل ورور به ننګیال صاحب مهرباني وکړه وروره معلومات هم ظلم ډېر غټ ظلم شوی رسنۍ تعقیب کوي ما درته ویلې چې د افغانستان له حالاتو اکثره د موږ د پښتانه ورونه خبر نه وي نو مهرباني وکړه ننګیال صاحب محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرال صاحب تاسو ته مبین صاحب او انجینر صاحب ته بدر مجاهد د حنفي صاحب ته ټولو سټوډیو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ صحتمند وئ ټولو شهیدانو ته د الله مغفرت نصیب لایو شیر کړئ ملګرو لایو شیر کړئ چې مخکینی کوفتم ترې نه وباسو لایو شیر کړئ څومره چې زخمیان دي ټپیان دي الله دې عاجله شفا ورکړي او کورنیو ته صبر جمیل غواړو دغه د ډیموکراسي نتیجه ده او دغه د ډیموکراسي ثمره ده د خلکو ته ورته پیل کېږي 20 کاله د دوی په وینه باندې ډیموکراسي روانه ده چوکۍ برقرار ساتل شوې دي تر څو چې افغان ژوندی د افغان وینه بهیږي د دې چوکۍ په پار کې سلامتي خدا غ افغان اوس هم نه پوهېږي هم دغه خیاطۍ ته لمن وهي او د بل په وینه باندې خپل شهرت کوي د بل په وینه باندې خپله چوکۍ ساتي دا به دوام ونه کړي انشاءالله امید ده چې د غټ اختر نه مخکې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او د دوی نور هغه پای ټکی راشي او د افغانستان چوکونو کې خلک ننداره وکړي دغه قاتلینو چې دا 20 کاله په د افغان ولس باندې د خپل جبر او قتل او دغه وینه بیول هېڅ رحم ونه کړ هر طریقې سره دا خلک وځپل تر څو خپل بقا خپل وقار او خپله دبدبه وساتي خو انشاءالله چې بین الافغاني مذاکرات به شروع کیږي او دغه د خلکو قاتلین دغه ړندې مزایلو بمباریانو او دغه ټولو د خلکو د افغانستان د قاتلینو په بدله غسل کیږي او دا هغه قاتلین دي عمومي عفو اعلان شوی ده هغې باندې موږ خوشحاله یو خو دغه هېڅکله نه دي ویل شوي چې دا کسان چې د شخصي مجرمین دي د خلکو دا هېڅکله د معافۍ وړ نه دي دا به راځي که هر څوک که زه یم او که ته دا به د خلکو عدالت ته راځي او خپله صفایي به وړاندې کوي او د خلکو د په وینو چې لاسونه سره دي دې نه به خامخا پوښتنه کیږي په دې اړه باندې کوم ملګري چې راځي تاسو پوښتنه لرئ پوښتنه وکړئ ځواب به درکړو خپله خواخوږي ښکاره کوئ هم راشئ ښه راغلاست درته وایو بې ځایه نیوکې بې ځایه کمنټونه او بې ځایه الفاظ مه کاروئ که منطق او دلایل باندې بحث کولی شئ راځئ چې بحث وکړو دلته ټول ملګري موجود دي کور مدان مبین صاحب ملګري به راواخلو سوالونه به ترې واخلو زیاته مننه عقاب صاحب ته د مایک خلاص که خپل نظر دی ملګري راخلو دا یو ورور راغلی هم د تیبه ورورو ملګري نور هم ځان سره کړو عقاب صاحب مایک د خلاص که د موږ غږ لري عقاب صاحب متاسفانه انټرنټ ستونزه او ښه صحیح راځي ماشاءالله مهرباني وکړه غږ دې شته عقاب صاحب مهرباني خبرو ته د ادامه ورکړه الله یې وکړي چې موږ او تاسو خبرې سره مطلب شي په لومړي سر کې انجینر صاحب ننګیال صاحب تاسو ته جنرال صاحب او حبیب الله ورور ټول ملګرو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم چې تېر شوي اختر مبارکي هم درته وایم الله تعالی مو عبادات او طاعات قبول او مقبول کړه جنرال صاحب محترم ما یقینا چې په زابل کې لوی وحشت سوی یوازې د زابل وحشت نه بلکې په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کندوز او د بغلان په لویه لاره باندې هم نن یو عام ولسي وګړی دی کابل ادارې حکومتي ځواکونو له لوري وژل سوی دی عقاب صاحب आवाज دې بند شو متاسفانه د عقاب صاحب आवाज بند کیږي مهرباني وکړئ ادامه ورکړه ادامه ورکړه عقاب صاحب محترم ښه د عقاب صاحب په انټرنټ کې ستونزه ده یقیني دی په داسې یو منطقه کې اوسېږي چې اوس یې ما آفرین چې دومره خبرې وشوې زه کله نږدې نه ما لیدلی ده او که د موبایل د پایې سر ته وخیږي بیا به لږ کار وشي د عاکف مهاجر په نوم دلته یو کس راځي خدای دې وکړي چې هغه موږ نه مس نه شي دا وره محمد ښه افغان صاحب مهرباني وکړه مایک د خلاص کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خپنه شه ډایرکټ راغلم موضوع مو څه پاړه ده موضوع د شاجوی د افغانستان د زابل په ولایت کې
د شاجوی په ولسوالۍ کې ډېر یو قوي وحشت سوی ده. 4 کسه بېګناه ماشومان شهادت رسېدلي، 2 سپین ږیري بوډا پلاران دي او همداسې په زیات شمېر باندې زخمیان دي. د کابل د مزدور ادارې د CIA د جاسوسانو لخوا نه په عام مسلمانانو باندې هوایي برید شوی ده. زه به د دې په باره کې دا ووایم چې چا دا کړې ده هغه غټ ظلم یې کړی، غټ وحشت یې کړی په دې باره کې. اوس به راشو د دې په باره کې چې دا تاسو کومه موضوع راوړې ده، د دې موضوع په د کومه د سولې کومې دا خبرې چې روانې په دې باندې ډېر غټ اثرات غورځول کېږي په دې خبره باندې. تاسو چې دې ته سوچ وکړئ چې تاسو یو لایف هم داسې نه دی راغلی چې د سولې په باره کې راغلی، تاسو یو کار وکړئ د سولې طرف ته کار وکړئ. څه رقم سوله؟ لکه داسې سوله وکړو چې هغوی د مونږ بمبارۍ، مونږ د شهیدانۍ، مونږ د ورته وایو لبیک لبیک لبیک. په دې کې که په دې کې ستاسو طالب وژل شوی دی دا راته ووایه. نه، په دې کې ستاسو طالب نه دی وژل شوی، نو ته دا ووایه چې ولس ولې وژنې؟ ته د ولس د سولې ما درته ویلې که نه، ما درته ویلې د کابل مزدوره بلواکه بېواکه پردی پالې ادارې په ولس حمله کړې ده. د دې کسات جرم په موږ پورې څه تعلق لري؟ اوس موږ راشو هغه خلکو ته ووایو چې خیر ده، بیا به نه کوي. خیر مو وایه، تاسو د سولې په باره کې خبرې وکړئ. تاسو سولې باره کې څه رقم خبره وکړو؟ ته راته وکړه د سولې باره کې څه رقم خبره وکړه؟ د سولې په باره کې ته دومره ماشومې سولې په باره کې خلک څنګه خبرې کوي؟ خو راته وکړه که نه، مهرباني وکړه ته وکړه څه رقم خبره وکړم. افغان سولې په زما غږ لرې ودرېږه. د افغان صاحب د سولې باره کې یو پیغام ورکړه، یو پیغام ته ورکړه د سولې. څه رقم سوله؟ د سولې په باره کې زه دا پیغام حکومت ته ورکوم، ورکړه. زه دغه پیغام ورکوم چې د افغانیانو د افغانستان کوم ولس چې دی دا نور سوله غواړي. دا کم شرطونه چې د طالبانو کم یخې دي د حکومت ته د 15,000 دې کې 3,000 کسان د زندان نه خلاص شوي دي، دا 2,000 زر دغه دی، دا یو څو ورځې بعد زر هم خلاصېږي. نو زمونږ دا خواهشات دی چې دا زر د نور هم ورخلاص شي، چې دا سولې خبره منځته راشي. مونږ دا نه غواړو چې نوره د افغان ولس نوره وینه توی شي، خو تاسو دا مهرباني وکړئ دغه فساتي خبرې منځته مه راوړئ چې د سولې دغه جوړ کړي که نه. فرض که فساتي خبرې مطلب د کوم یو ده؟ مطلب فسادي خبر کدی کې تاسو طالب هم وجل شوی، کدی کې تاسو طالب هم وجل شوی، نو تاسو عام ولس ته خبر اړوي. خ طالب ولې وجل شي؟ طالب پدی وجل شي ها لکه صبر کې څه خبر طالب پدی وجل شي چې حکومت په کم ځای کې ولاړ وي او طالب را شروع بمباری په کې هغه خپل دفاعي خو بخامخا کوي کنه. ها آفرین. دا د تا دا کوم پیغام چې دا اوس د سولې پیغام د طالب په باره کې طالب دی وجل شي. هیڅ کله د سوله نه غواړم، هیڅ کله د سوله نه غواړم مونږه چې دا کم رنګ سوله ته غواړې دغه سوله مونږ نه غواړو. او طالب دی وجل شي، عام ولس دی وجل شي، حکومت نه درخواست هم کوي چې به زر بندیان زر نه چې دا 15,000 هم خوشي کړي چې د کور مخ کې بچي ورته شهادت رسوي. ته دې بخلې د ننګیال صاحب خبره دا فکرونه له ذهن نه وباسئ چې عمومي عفو به وشي. په عمومي عفو کې به هغه مظلوم عسکر او دغه بیچارهګان که چېرته معاف سول، نور خو د هر سړي سره حساب شته. د شاجوی د پیښې قاتلان به چېرته پاتې کېږي؟ د قندوز د پیښې قاتلان به همداسې ګرځي. طالب دې ووجل شي، دلته عام ولس کې وایي طالب وجل شوی د طالب په خاطر باندې ماشومان او بډاپلاران شهادت رسوي. دا د تا د سولې پیغام عجیبه د سولې پیغام دی ورکه. مونږ بیا د شر خبره کوو، مونږ کوم د شر خبره کړې؟ مونږ خو هر وخت دغه مظلومانو غږ جي کړی، مونږ هر وخت د دې بې دفاع خلکو غږ جي کړی. مونږ یو ورځ چاته دا نه دي ویلي چې طالب مه وژنه، یو ورځ مو چاته نه دي ویلي چې طالب زندان ته مه اچوه، یو ورځ هم چاته نه دي ویلي چې طالب مه سکنجه کوه. مونږ خو هر وخت د بې دفاع افغانانو په دفاع کې راغلي یو، د هغوی غږ جګولو لپاره راغلي تر څو مزدورې رسنۍ دې ته مجبوره کړو چې د مظلومانو غږ جګ کړي. خرڅ شوي رسنۍ د اشغال په شتون کې پیدا شوي زېږېدلې رسنۍ چې په ټولو وحشتونو باندې سترګې پټې کړي دي، تر هغو د هغوی په ځای باندې چې میلیاردونه مصرف پې باندې کېږي مونږ راشو دغه غږ د خلکو پورې ورسوو چې نن دا جنایت شوی. عجیبه د صلح پیغام دی ورکه. مهرباني ننګیال صاحب.
مننه. دا خود څه خلک دي چې دا وایي چې تاسو سایکټي زندگی کوئ او تاسو په کور بچاپی وو، تاسو موږ ته سم وایي دي ته دې سولې نو مخلي. حالانکه دا بې غیرتی ده چې 20 کال دي دا خلک د امریکایانو په سر کوي او دې هم دغه بې غیرتی کې راستر شو، نو دې د سوله ښکاري او ازادي ښکاري. البته یو آزاد افغان مجاهد ته هېڅکل دا ازادي او سوله نه ښکاري چې ما وژنه ما باندې بم اچوه او زما خوله م یادپوه. او په افغانستان کې یو رسنۍ د دغه پیښې خبره نه اخلي او داسې نه وه چې حکومت وحشت کړی. خو که طالبانو چېرته یو برید نه و کړی په کابل کې، هغه په طالبانو ته په وحشت یې معرفي کوه. دوی چې دا برید وکړ ټول پرې غلي دي. ډېر افسوس د دې خلکو په حال باندې او فکر باندې چې همیشه یو طرفه قضاوت کوي او اصل ننګیال صاحب د دوی هغه تبلیغات به مو لیدلي دي، ننګیال صاحب د کلیسا د مزدورانو هغه تبلیغات به مو لیدلي چې په قندوز کې 2 کسه نوجوانان طالبانو په دې خاطر شهادت رسولي دي چې هغوی طالبانو ته د موبایل کارډ نه ورکوه. د هغه خلکو ویډیو اوس هم ما سره شته، هغه ژوندي دي په ترکیه کې دي. نو دوی د پوچو تبلیغاتو نه بې بنیاده تبلیغاتو په وجه جانب مقابل پړ بني چې دا خلک دوی وجلي. موږ په ثبوت ورته ښکاره کوو. ژورنالستان د سیمې ته ولیږي، مؤسسات د ولیږي، دغه نور د حقوق بشر ډلې د لاش نن د په شاجوی کې وګوري چې کم وحشت شوی ده. دلته څومره طالبان شهیدان کړي دي، څومره جنگي خلک او څومره دلته د طالبان نظامي قرارګاهګانې وي. که نه ولسي خلک بیا د جرأتو کې ملل متحد کې د یوه دوسیه درج کړي دي جنایتکار او ظالم حکومت په خلاف باندې. بېشکه دا واقعا واضح خبرې دي، خو مشکل دا ده چې دلته دا خلک پټې سترګې دي په غلامۍ کې ورته ازادي ښکاري. دا چې هر څومره وهڅه ازادي ده دا ما غلامۍ کې خوشحاله دي او چې یو سړی د غلامۍ خوند وویني هغه د ازادۍ په خوند نه پوهېږي. نو هیله مو دا ده چې راشئ صحیح بحث وکړئ، دوه طرفه جانبه دلیل او منطق وړاندې کړئ. یو طرفه خبرې مه کوئ، د یو په وژنه کې سوله مه لټوئ چې ته دې وژل کېږي، خو خبرې مه کوه دې ته سوله نه ویل کېږي. دا بې غیرتي ده چې تېر 20 کاله تاسو د ډیموکراسۍ په نوم کوئ او دغه کار افغانان او د افغانستان ولس هېڅکله نه کوي. هیله ده چې راشئ صحیح پوښتنه وکړئ. که صحیح پوښتنه لرئ، که صحیح پوښتنه نه لرئ نو د سولې په باره کې نفرت دلته مه خوروئ، ځان دپاره تبلیغات مه کوئ. نور ملګرو ته به وخت ورکړو که څه لري څه پوښتنه لري. دغه 123 15 څلوېښت اووه شپېته مهرباني وکړه. سرتېری وروره ایتانو بعد د سرتېري ته به وخت ورکړه. ما ته وخت مه راکړه ده آفرین دغسې خپله به د کور دای به م بېګا ځي خپلې ښځې ته به دای به م بېګا ځي خپلې ښځې ته به وایي چې زه لاړلمه هلته په لایف کې مې یو کس ته د خور او د مور او د ښځې کنځلې وکړې او ښځه به یې څه ورته وایي ای برپدر د ناله شه چې تی هغه ته کوې نو ما ته به یې څومره خلک کوي. نو زه درته هېڅ هم نه وایم، د دې کنځلو په جواب کې دې دومره وایم چې الله اکبر الله اکبر. وایم چې دا خلک چې دغه رقم الفاظ په لایف کې استعمالوي نو پوه شئ چې دوی هغه مشران به د کم فامیل او د چا نه پیدا وي چې دا کشران او ته څه فکر کوې هغه ننګیال صاحب داسې خلک به امریکایانو ته بیسونو ته په ښځو وړلو څه وشرمېږي؟ دوی په دې نه شرمېږي چې بمبار پرې کوي، وژل کېږي او بیا هم د سپي غوندې زندګي کوي، خپل اواز نه جګي او راشي هلته د مور او خور کنځل کوي او اواز خبرې ورسره نه وي. ته که نرې ته که دلیل او په منطق پوهېږي خو راشه چې بحث وکړو. ته خو بحث نه لرې، ته خو خبرې نه لرې، تا خو کنځل زده کړي، تا خو بد رد زده کړي دي، ته خو داسې د فامیل نه روزل شوی چې نه د پلار او نه د مور معلومه ده. د چا هم چې پلار او مور معلوم وي بل چا ته توهین نه کوي، خپل ناموس چې ولري. ته خو نه په ناموس شرمېږې، نه د پلار باندې شرمېږې، نه خور باندې شرمېږې. ته داسې یو پرزه داسې یو امریکایانو داسې کسان روزلي دي چې هغه نه د ځان په شرم دي نه د بل په شرم دي، صرف د کنځلو په وجه باندې منطق او دلایل وایي او مخ په وړاندې ځي. اولان کې هغسې دلیل مونږ وینو نو چې کوم کې سپک ردي، ځکه مونږ د مشرانو او زمونږ د ابا و اجداد نه دا شی نه دی پاتې چې مونږ چاته سپکاوی وکړو. مونږ راځو دلته خپلې خبرې تاسو ته کوو. که تاسو کې واقعا استعداد وي راشئ په دلیل کې مو پړه کوئ نو بیا به مړه کوئ. په کنځلو باندې میدان نه شئ ګټلی او نه مخکې کمونستانو خلقیانو ګټلی و. هغه د اریانا چا ټولو زندان نه ټولو مقدر دی، هغې ته ورځئ او عمل ته به راځړېږئ، 3 ورځې به خلک در پورې خاندي او بیا به سپي درنه تاویږي قبرونه او معلوم نه وي. بلکل پړی ما ساتلی انګیال صاحب د خلکو باره کې دا چې دي بیچارهګان ټول په ارامو پیدا شوي دي، د مور پلار نه معلوم، د مورګانې چې دي هغوی بیچارهګان دغه پلرونه به یې چېرته البته په هغه وخت کې ویده شوي وو او یا یې پلرونه ورباندې ارام خوړلي دي او یا یې مورګانو ارام خوړلي دي ځکه دغه ارامیان زېږولي. دا کالالیان وایي کله به هم چاته بد نه وویلي. دا ټول د هغه کمونستانو او د هغه حرامیانو اولاد ده چې هغه
موږ مخکې ورته ویلي وو چې هغه باګرام ته یې بیولې دا د هغو نه پیدا شوي دي دا ټول دا 14-16 کاله عمرونه دي د همغه وخت کې پیدا شوي دا ټول نو ځکه دغه حالت کې دي بیچارهګان جنرال صاحب تا مایک بند او دا سید جمال بانوري صاحب د غرمه ډېر ښکلی شعر ویلې او ما باندې ډېر ښه ولګېده او دته مایک د خلاص کړه ورور او ډېر ښکلی شعر وایې که دغسې خبرې کوي موږ سره د خپل نظر شریک کړه سید جمال صاحب سید جمال بانوري صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینر صاحب محترم تاسو ته او جنرال صاحب محترم ته او ننګیال صاحب عاکف مهاجر صاحب او ټولو د لایف ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله جل جلاله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خدای جل جلاله دې وکړي چې د اختر د ورځې او شپې مو ښه په خیر او عافیت باندې. نو انجینر صاحب محترمه نور خو څه مې ویل غوښتله خو البته دا کس چې کنځل وکړه ډېر سخت طبیعت مې ورته خراب سو. بس د دوی نه ګیله هم نه ده پکار ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دغه فرمایلي وو چې واذا خاصم فجره دا د منافق غټ علامه ده چې کله بحث یا جګړې ته راشي نو بیا فسق و فجور وایي او کنځل کوي. نو دوی چې د امریکا په غلامۍ نه شرمیږي او خپل د ښځو د مندو د خوندو په حیا نه شرمیږي نو دلته دا دومره ملت په مخ کې په ښکنځلو څه شرمیږي. نو جنرال صاحب محترم ته دې الله جل جلاله اجر ورکړي پر دې باندې او تاسو ته هم په دې باندې هېڅکله مه خفه کېږي او نه په دې باندې ستاسو مرتبه او ستاسو عزت کمیږي بلکې دغه ستاسو د حقانیت والله دلیل دی چې دغه بې غیرتان او دغه حرامیان تاسو ته ښکنځل کوي همدغه ستاسو د حقانیت دلیل دی که نه. ځکه چې که چیرې یو دا رقم بې غیرته کس د سړي حمایت وکړي نو بیا د انسان شخصیت چې دی هغه تر سوال لاندې راځي او چې دوی ته یې د ښکنځل کوي نو په دې هېڅکله خوا مه بدوئ. پاتې سو د زابل په شاجوی کې پر ماشومانو باندې چې کوم برید سوی دی او د هغه بندي جانان یو وړوکی زوی یې ورته په شهادت رسولی دی. دا ډېره یو غټه غمیزه ده د افغانانو دپاره. د دې نه د دوی غټ منافقت ښکاره کېږي او دوی چې دا چیغې وهلې انجینر صاحب محترمه چې موږ رادي 900 کسان آزاد کړه طالبان مو آزاد کړه د دې په مقابل کې طالبان زموږ سره څه کول غواړي دوی باید زموږ سره وربند وکړي څه وکړي. د دې ټولو خبرو څخه دا معلومه شوله چې که چیرې د دوی په دا بندیانو وس رسېدلی وی ټول بې حالته شهیدان کړي وی یا بې حالته ظلمونه پر کړي وی هېڅکله بې نویله کړي. نو معلومه ده چې په دې کار کې د دوی هېڅ خیرخواهي نشته د افغان ملت سره. دوی خپل ژوند د افغان ملت په وژلو کې ګڼي او دوی همدغه کې خپل ژوند و بریا ګڼي خپل خېټه په دغه کې ګټي چې افغان ملت ووژني. نو دا دوی ستر دلیل سو ځکه چې که چیرې دوی واقعي هم د افغان ملت بریا غوښتلی نو بیا داسې یو بزدلانه او یو داسې وحشیانه برید نه کولی پر هغه ماشومانو باندې او بیا هغه بې غیرتیات یې وګوره او دومره د ولس په سترګو کې خاورې شیندي چې بیا پر رسنیو باندې راغله او هلته یې ویل چې موږ 18 تنه طالبان او وسلوال شهیدان کړي دي. دغه د 8 کالو بچی چې خپل د پلار مخې ته ورغلی و او خپل د پلار دیدن یې د 2 کالو وروسته کوي دغه دوی ته وسلوال معلوم شو. هغه کوچني ماشومان چې د وجود دا ورتې غوښې یې بمونو والوځولې دا دوی ته وسلوال معلومېده. خو بې غیرتانو تاسو په کم ځای کې پر وسلوال باندې برید کړی په بمونو تاسو خو ټول کلونه هر ځای چې مو برید کړی دی همدغه بې ګناه بې وسلې خالي لاس ولس مو وژلی دی. تاسو خو طالبان ته چغې وهئ نارې وهئ چې راسئ وربند وکړئ وربند وکړئ. تاسو کله د جنګ غیرت و او چې وژنې چې کله پر ولسونو بمبار وکړي نو بیا دا وایاست چې د ماشومان چې دا موږ وسلوال ووژل او وسلوال مو شهیدان که. وسلوال موږ پر وسلوال باندې هېڅکله د شهادت ډېره غټه مرتبه ده موږ هېڅکله خفګان نه پر کوو خو چې وسلوال ووژنئ ظالمانو تاسو پر ولسونو باندې ولې ظلم کوي ولسونه ولې وژنئ. نو د دې څخه دا معلومیږي چې دا خبیثان او دا وحشان هېڅکله د بخښلو نه دي
د دوی دغه شعارونه چې دوی ملت په غولوي، چې سولې نارې وي، د اوربند نارې وي، دا محض یو دوکه، یو فریب، یو چل دی. د 1400 کاله مخکې دغه عیسویان او د دوی لاسپوڅي د هغه زمانې څخه تر دا نن ورځې پورې چیرته چې هم دوی د مسلمانانو سره یا کومه معاهده کړې ده یا کومه صلح کړې ده، هېڅکله نه دي ورته وفادار سوي، او چې چیرې هم لاس برابر سوی دي پر مسلمانانو باندې وحشیانت برید کړی دي. د اندلس په سقوط کې هم دغه عیسایانو دغه رقم په تاریخ کې چې هر ځای دغه تاریخ کې د مسلمانانو سره د عیسویانو او د دوی لاسپوڅو په نامه مسلمانانو د مسلمانانو مجاهدینو سره چیرې هم دوی صلح کړې ده، نو حالت فریب، د دوکې، د چل نه کار اخیستی دي. اوس هم دغسې دي. خو الحمدلله ثم الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین او د امارت اسلامي خاص کر عمرا الحمدلله الله جل جلاله په ډېر یو غټ عقل او په ډېره پوهه او دانایي باندې نازول دي چې دوی هر فریب او چل چې دي هغه دوی تیار دي، هغه ورته چمتو دي چې دوی څه رقم فریب کول غواړي. دوی اول وویله ولمړو په 10 ورځو کې توافقنامه باندې دستخط وکړي چې په 10 ورځو کې به دننه 15,000 بندیان ازادیږي، بیا فورا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. دلته بیرته خپل لاسپوڅي پر شا وډبول، ول نه نه د بندیانو په ازادېدلو کې خنډونه رامنځته کوي. دا هم د امریکا غټه دسیسه وله. خو الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین کلک ورته ودرېدل چې 4,999 کس ایله کړي، یو کس مجاهد باندې هم بین الافغاني ډیالاګ او بین الافغاني مذاکرات هېڅکله نشي شروع کېدلی. همدغه د دوی استقامت، د دوی حوصله وه چې الحمدلله دا دوی مجبور کړه چې 2,000 بندیان حکم وکړي، او د الله څخه قوي امید دی انشاءالله دا 15,000 بندیان به هم ټول ازادیږي او بیا به انشاءالله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. او دغه ظالمان چې د افغان ملت په وژلو کې خپل ژوند ګوري، انشاءالله دا به یو وخت ذلیله د عمل څخه وځي. بالکل. قاري صاحب محترم، که په د وروستۍ برخه کې موږ ته داسې هماغه مازدیګرنۍ ترانه دې وویلې هغه به ډېر خوند وکړي که نه د انجینر صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محمد عمر اخوند مبارک یو ویل هغه یو کلمه د فاطمه د ما په مهرباني هماغه دی وای، بس صحیح ده. مهرباني. ډاکټر صاحب محترم، تاسو کوم شعر وایم؟ هغه د لوی ملا صاحب محترم باره کې چې و د لوی ملا صاحب په باره کې مهرباني هغه به اوس راته ځي هغو پورې چې دا ورور خپله ترانه برابروي د ته به 15 دقیقې سټوډیو کې همدلته راسره یي. انجینر صاحب مهرباني وکړه د نن په وحشت او بربریت باندې، چون کېدای شي تر اوسه پورې تا ډېر معلومات لاسته راوړي وي، یو څه له تا نه واورو، بیا همداسې په ورسره به اورېدونکي هم راواخلو. ډاکټر صاحب ته وایي که ما ته وایي؟ ډاکټر صاحب ته یاره، خو ډاکټر صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب عاطف مختار صاحب. السلام علیکم وعلیکم الله وبرکاته. وعلیکم السلام. یو لایف ته لاړم، اجازه راکړئ چې د هغه لایف یو قصه تاسو ته ووایم. هلته یو سرباز راغی، یا سرباز ویلې چې ډاکټر صاحب ډېره بخښنه دا خلک دې غواړي چې ودې ګوري، دا خو مه کوه سړی عادت کې په لیدلو بیا ځان نه خاینم. ته ولې نه کوې؟ نه دې کې د ننګیال صاحب چل د مخې تر څو د ځان نه ایښودلی ته به هم نه کوې. ډاکټر صاحب ادامه ورکړي وبخښئ. غواړم چې دا خیر د ننګیال امر څوک ماتولی شي، دا زه او دا تاسو. السلام علیکم. ماشاءالله سلامونه مې ومنئ. هیله کوم اجازه راکړئ زه د هغې سرباز په متعلق چې ویلې موږ د خپل د خاورې د ازادۍ لپاره کار کوو، هغه لایف یې هلته په ما قطع کړ. غواړم په د خپل لایف کې د هغه ځواب ورکړم. دوی ویلې زه دوی ته وایم چې دوی د خپل د کابل د ادارې رئیس جمهور په اصطلاح چې خپل اعلان کوي چې زه د امریکایانو د دفاع په خاطر 15,000 افغانان مې وژلي.
او د دوی د دفاع په خاطر مې افغانان وزلي هغه خبر دی یو ځل په یاد کې دا د موږ د دوی د تر ټولو غټ ځواب ده. دویم دا د نن په زابل کې چې کوم حادثات سوي او دا ډېر دردونکی دا زه دغه راپور د زابل ماته 15 دقیقې 6 دقیقې وروسته راځي. دا راپور به زه تاسو ته بیا یو د ټولو اخبارونو تاسو ته ووایم. اجازه راکړئ که کوم ورور پوښتنه لري د دې ورونو پوښتنه ځواب کو دا به ډېر ښه. مننه، مهرباني وکړئ. ورور عبدالباسط خان ته به وخت ورکړو، ستړی مه شئ او خدای دې راوړ عبدالباسط. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام، ستړی مه شئ وروره. الله مو ډېر عزتمن که ډېر قدرمن که وروره. زه مهاجر یم، مسافر یم، د وطن نه لرې یم او یقین وکړئ چې په تاسو باندې ویاړم. تاسو زموږ فخر یې. جنرال صاحب چې کوم دی د زړه نه ورسره مینه لرو او انجینر صاحب هم همداشان او نورونه هم. دا دی صاحب، دا دی. اوس ګیرم کمه ده چې مبین صاحب په غوسه نه شي. ذات د ما هم داسې ګیره نه ده چې خلک مبین صاحب، زما نوم عبدالباسط زدران دی او د ننګرهار ولایت یم. 15 کاله مې باګرام په زندان کې تیر کړي دي الحمدلله. او دلته اوس یو مسله ده، یو ورور مې په ګوانتانامو کې بندي دی وروره تر اوسه پورې په ګوانتانامو کې 2 تنه بندیان دي افغانان. نو دا د صلح خبرې شروع دي. زما د ورور تقریبا نوم دې څه شی ده وروره؟ دا د ورور نوم دې عفو غواړم خبرې مې. وروره دا چې کوم دی دا تاسو په دغه کې هم سرچ کولی شئ، په نیټ کې هم سرچ کولی شئ، ګوګل کې هم سرچ کولی شئ. دا د محمد رحیم الافغاني په نوم باندې دی. داسې دی چې د بندیانو مسله شروع ده، زموږ ایمان په الله باندې دی او دا په 2007 کې چې کوم دی پاکستان حکومت خرڅ کړه په امریکې باندې او تورونه پرې ولګېدل او دغه وشو. نو اوسه پورې عمل ته دی په هماغېځې کې دی. نو تقریبا 14 کاله کېږي، 15 کال روان دی، تقریبا 14 کال روان دی، والله عالم. مونږ الحمدلله صابرین یو، صبر لرو، صبر کوو او د الله رضا چې کوم ده هغه زمونږ رضا ده او یقینا الله جل جلاله شاهد حال ګڼم چې هر یو بندي خوشي کېږي. داسې فکر کوم چې زما خپل ورور خوشي شوی دی. هر مظلوم چې را خوشي کېږي یقینا په همدې باندې افتخار کوم، فخر پې کوم چې زما خپل ورور را خوشي کېږي. دا د زندان سختیانې او دغه چې کوم دي دا موږ لیدلي دي. نو خبره دا دی مال چې تاسو کله داسې یو پروګرام په دې باندې باید چې وشي چې یاره یو بندي بل دی د خوږیاڼو دی، 2 بندیان پاتې دي په ګوانتانامو کې افغانان. یو چې دا ما درته ویل خپل ورور او بل د هارون په نوم باندې څوک دی هغه پاتې دی. دې په باره کې ستاسو اواز رسیږي، ستاسو خبر رسیږي. زه به نور څه ووایم وروره؟ څه که نه لرې موږ دا خلک اوچت کړو په د نننۍ موضوع باندې خبرې وکړو. تا نه یو نړۍ مننه. نو راځئ چې څه خلکو ته ورکړو، راغلي یو لایف وخت مو ورکړو، راځئ دا خلکو ته د دغې حادثې په باره کې او کوم حادثه زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. زه په دې شي باندې والله که پوهېږم چې زه ستاسو پروګرام ته څنګه درننوځم. زه په دې شیانو باندې نه پوهېږم. بس نن مې کوشش وکړو، ګوته مې پکې ووالې، دغه مې وکړه. غالبا زه لایف تاسو دی، زه جنرال صاحب په نوم باندې ما میسجونه کول چې حافظ مختار صاحب پروګرام تاسو دی، میزبان تاسو. ما ویل که جنرال صاحب چې کوم دی یا انجینر صاحب دغه دی، نو زه که چېرته خصوصي کې چېرته را سره میسج کولی شي مبین صاحب یا انجینر عبدالباسط خان وروره، الله دې ستا بندي راسره پکې انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو. تاسو هغه ته دایمي کم راښکاره کړئ چې احتیاط وکړئ چې دغه موضوع باندې تاسو هم انشاءالله زموږ
چې تا خپل هم تکلیف تېر کړی د زندان دې تېر کړی او ورور دې اوس هم زندان کې ده الله دې تا ته اجر صبر جمیل درکړي آمین 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 د موږ له خوانه مینه سلامونه احترامات زړه هر څه ومنه وروره قربان مشم الله مو په الله مو سپارم الله مو عزت کړي ډېره زیاته مننه ملګرو لایو د سره شیر کوي لایو د سره خامخا شیر کوي یوه یادونه کومه زړم ډاکټر صاحب محترم چې ته پې باندې رڼا چې ځکه د یو جنایتکار په ظلمونو په وحشتونو باندې متواتر یو څو جملې باید وویل شي تر څو پورې دغه د دوی د جنایت رسوا شي که له دغه جنایتونو نه دوه کسه ناخبره خلک هم خبریږي دا به یقیني د موږ او تاسو ته عبادت وي ثواب به مو وي نن د روسانو د ګوډاګي د افغانانو قاتل ناموس پلورونکی نجیب په باره کې که انجینر صاحب تا یو څه معلومات ورکړه او یا ډاکټر صاحب یا عمر جمال صاحب چې هر یو وي دا د ثواب په نیت باندې تر څو دغه ستر قاتل او جنایتکار د 40,000 هراتیانو قاتل د پولیګون تاریخ جوړونکی چې په زرګونو علما یې ژوندي تر خاورو لاندې کړل د ده په جنایتونو باندې له کونړ نه نیولې تر هراته له هراته تر بدخشانه له بدخشانه تر خوسته د ده جنایتونه ټول لیکل سوي دي خو ځینې سپین سترګې او شخ سترګې بې عزت او بې ضمیره خلک اوس هم دته که د اتل خطاب کوي اوس یو کس په یو لایف کې وویلې کیدای شي راتلونکي کې د موږ لایف ته هم راشي په نامه د ټایګر خوستایو که ټایګر پکتیاوالو بابر سره د لکه د شیشه کې ښځې غوندې ټایګر زازای ډاکټر ورته ټانکر زازای او ټانکر زازای دغه ټانکر زازای وایي چې ما پلار ته ټلیفون وکړه چې موږ د نجیب ګاو لپاره د نجیب خار لپاره په دوبۍ کې پروسه شروع کړې تر څو هغه د اتل په نوم یاد کړو د ما پلار وایي حزبای ده ګوره په همدې الفاظو باندې د ما پلار وایي له حزب اسلامي سره تعلق لري پلار مې راته ویلې چې هغه یو قاتل ده کمونیست ده وایي ما ورته ویلې ته قاتل پلار د قاتل ده او په نسب د دا او دا کمه داسې بې ادبي یې وکړله نو موږ داسې ټانګرانو او ټاګرانو امثالو هم جولاګانو ته وایي چې ګورئ چې یو سړی پلار ته داسې القاب هغه کوي نو لازمي به دا حرمونه وي مور به بغیر د پلار له اجازې چېرته تللي څورانی به ترېنه سوي او دا ارامي به پیدا وي دې ټایګرانو ته موږ وایو دې کمونستانو ته وایو چې هېڅ حرامي چې حرامي نه وي هغه به نجیب ته اتل نه وایي چې لوچک نه وي مور او پلار غلط کار نه یې کړی هغه به هېڅکله نجیب ته اتل نه وایي ځکه دومره سپین سترګي چې په یوه ورځ د 40,000 هراتیانو قاتل ته ته په کوم جرات اتل وایه که دا د تا رښتینې اتل ده 2-3 میاشتې پاس به بیا سره معلومه کړو چې دا اتل د په کومه خاوره کې پروت ده د اتل اتلولیانې چیرته دي صحیح ده اوس قحط الرجال ده دیموکراسي د جمهوریت ده تاسو کولی شئ چې خپل اتلان وستایئ خو یو 2 میاشتې وروسته او بیا موږ او تاسو سره حساب کوو او هغه پړ چې د تاسو اتلان پې باندې راځوړن شوي هغه موږ ډېر په افتخار باندې په موزیم کې ساتلي دي جنرال صاحب محترم دا کمونستان ما ته راپرېده دته ما ډېر سخت زړه ډک ده ځکه چې د دې نجیب زه درته خبرې کوم چې موږ خپله د لیدلو نه وایي زه په کونړ کې یو منطقې ته لاړم او دا قسم درته کوم چې ما ته هغه قبرونه وښودل چې اجتماعي قبرونه وو چې دوی په یو ورځ ټول شهیدان کړل راټول کړل سټډیو چې د چا خلاصي لطفا دا سټډیو بند کړئ او زما هیله دا ده انجینر صاحب چې په دې نجیب په ژوند باندې د ده په جنایتونو باندې په تاریخي اړخ اشاره وکړي تاسو پوهیږئ چې نجیب د 1.5 میلیون شهیدانو قاتل ده زما پلار نجیب وزلی تاسو په مخ کې زه ناست یم زه به هېڅ کله د ده لور ته ما په فیسبوک کې 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې ولیکل دا یې وویلې چې زه به د خپل پلار په قبر په پښو ورځم په پکتیا کې ما په ځواب کې ولیکل ته خو د پلار قبر دی معلوم ده
زما د پلار قبر معلوم نه ده، هغه راته وښیه. زما د پلار قبر وښیه چې زه خپل پلار قبر چیرې پیدا کړم، د کوم پلوګون په خاوره کې زه د خپل پلار قبر پیدا کړم. ته یې راته وښیه من حیث یو انسان چې زما پلار چیرې دی. تاسو اوس هم دا ما هېروئ چې دا خبره یادوم، ما ته ژړا راځي. زه لا 11 کلن وم چې د دغې کمونستانو ټانکونه زموږ کور یې محاصره کړ او زما پلار یې ویې. زه د خپل پلار پوښتنه چا نه وکړم، په چا وژاړم. هر کله چې تاسو په تاریخ کې یو نجس انسان ته د چمپین او د قهرمان لقب ورکوئ، مهرباني وکړئ د هغه تاریخ مطالعه کړئ، د هغه تاریخ د افغانستان د خلکو نه مطالعه کړئ، د هغه تاریخ چې په هلمند و نیمروز و فراه او په همدغه پکتیا او پکتیکا کې سوی د خلکو نه مطالعه کړئ. تاسو د هرات نه مطالعه کړئ. تاسو لاړ شئ نن هم د پلچرخي زندانونو په چیغې زاړي د دوی ظلمونه یادوي. هغه لحاظ زما نظر دا ده چې علمي مطرح کړي او داسې مطرح کړي چې د دوی جنایتونه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته او آینده نسلونو ته مشخص. مونږ به هیڅ کله هغه خلک ونه بخو کوم خلک چې زمونږ ملت یې وژلی، زمونږ خلک یې وژلی. کمونستانو د افغانستان په تاریخ کې داسې یو تور تاریخ لري چې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت به یې هیڅ کله هیر نه کړي. تاسو د نجیب په 2-3 ویډیو چې د صلح او امنیت خبرې کوي، د استخباراتو په نمایندګي خبرې کوي، ځان مه غولوئ. لاړ شئ مطالعه وکړئ، د افغانستان ارشیف وګورئ، د زندانونو ارشیفونه وګورئ او د هغه اسدالله سروری قاتل او باطل او ظالم ریکارډ مطالعه کړئ. تاسو د افغانستان د هغه وخت د خاد تاریخ مطالعه کړئ چې په زرګونو افغانان ورک شو. بناءً که څوک د داسې یو موقف نه من حیث یو افغان دفاع کوي، راځئ موږ سره بحث وکړئ. زه حاضر یم چې د نجیب په جنایتونو تاسو ته کتابونه در وړاندې کړم. او د افغانستان ملته تاسو په ده پوه شئ چې جنایت او خیانت هیڅ کله نسی پټېدی. د افغانستان ټول ملت په دغه آگاه ده او شاهدان دي چې زمونږ خلک د دغې نجیب د لاسه په استخباراتو کې شکنجه شوي، د تعذیب لاندې وژل شوي او اوس هم لا درکه دي. ولې تاسو دومره وجدان نه پیدا کوئ چې لږ مطالعه وکړئ، د دغې خپل تاریخ د دغې معاصر تاریخ مطالعه وکړئ، بیا نظر ورکړئ. مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې انجینر صاحب خبرې وکړه. ما ستا په خبرو کې ولیدم، زه غوښتل مې تاسو سره نظر وړاندې کړم او که قاري صاحب سید جمال بنوري حاضر وي دا خپل شعر دې ووایي، بیا وروسته موږ راځو په د نور خبرې کوو. مننه. ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب ضرور دا هغه وایي چې نجیب په وخت کې نجیب زه خپله جیل ته اچولی یم، دا څومره خلک چې شهیدان شوي دي ما مخکې ښکلي دي، اوس په دی خپله وغږېږي تاسو به واورئ. اورئ دلته مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ وایروئ، مایکونه هم بند کړئ ورونو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني وکړه خپل هغه دې وایه. په مومنت او د ډاکټر صاحب ته ټول ته درنه سلامونه تقدیموم. بول سلام نه زه ستاسو یو اعلان ده او ډیر مستند د ډاکټر نجیب پاکله تاسو مستند معلومات درکوم. زه هغه کس یم چې فعلا ژوندی یم، بهر ملک یم، افغانستان کې نه یم. نو کله چې ډاکټر نجیب د رئیس خاد و او زه هغه وخت بندي شوم، بیا زه په اعدام محکوم شوم. ډاکټر نجیب خپله مستقیما استنتاق کوله، رئیس خادم و او استنتاق هم کوله او د ما تحقیقات هم دی کوله. ځکه ګوره څو کسانو ډاکټر نجیب و هغه وخت کې 4 قسم و ته قسم ویل، قسم 1، قسم 2، قسم 3، قسم 4.
دغه څلور قسمه شمېره مستنطقین وو. د هر بخش د هر قسم یو مسؤل وو او د هر بخش یو مسؤل وو او د دې بیا یو روسي او یو تاجیکي دوی هم مشاورین وو. یعنې غټه سطح او مشاورین تاجیکي چې وو غفور شاه وو وطن شاه وو. دا تاجیکیانو چې په فارسي او پښتو بلد وو. او ډاکټر نجیب خپله راتله لمونږ تحقیقات کوله نو دونه تاسو ته وایم چې ما ته داسې ډېر وحشیانه شکنجه کړه. داسې وحشیانه شکنجه چې تاسو ته څه وایم نو له بس نه ونیسه له او ګرمي نه ونیسه له نوکانو سپین نه ونیسه ټول ما باندې دا هغه وکړه ډاکټر نجیب. او ډاکټر نجیب چې کله د خادوزي تقریبا څو کاله د سرنوشت وم ما سره تقریبا ټول ځوانان کوم ځوانان وو انجینري محصلین وو ډاکټري وو او متعلمین وو سن له 18 کاله ونیسه تر شپږ اووه درویشت دغه ځوانان وو. تاسو باور په خدای کوئ چې دغه ګروپونه دغه کسان تقریبا زما په مخ کې زه څو کاله بې سرنوشتم 3-4 کاله. څومره کسان یې تا په مخ کې شهیدان کړل د رزیله؟ خو همدغه خبره کوم تاسو دی شهیدان شول تقریبا 30 ګروپه هر ډاکټر انجینر صاحب د خبره داسې مستند کوم زه ډېر شهیدان لرم او تر اوسه زه میډیا ته نه ویم وتلی. دغه 20 ګروپه هر ګروپ 500 شپږ سوه 400 اول چې شپې نه وړل 10 بجې 11 12 بجې شروع کېده تر 1 بجې له بلاک اول پلچرخي نه ایستل له خپله صدارت نه ایستل بیا وروسته د ورځ له خوا نه ایستل 2 ګردیان باقاعده 2 ګردیان او نور جیپان راتله د دنګیان اعدام ته پولیګون ته بوتله او زه خپله د هغه یو کس د همغه کسانو چې ژوندی پاتې یم او دغه ډاکټر نجیب ته شدید قهرمان وایي اتل وایي یا دغه ته مختلف لقبونه وایي. زه ډېر افسوس کوم دا دونه جنایتکار و قسم را باندې حق نه لرئ هغه پروري نه و د خلقیانو په دوره کې چې ډېر بې رقمه ظلمونه کول او غیر انساني. دا نجیب ګو د هغه نه بدتر و. دا نجیب دوی خو اتل وایي که نه دغه کسان حتی نومونه ما ته رسته چې لسونه کسان شهیدان کړه د هغه ځایونه ما ته کورونه چې د کابل کسانو د میدانو د وردګو د لوګرو د ټول تقریبا د دغه کسانو 500 کسان نومونه ما سره دي چې دغه قاتل د خلکو بېګناه خلک ګناه یې څه و وایي موږ روسان نه غواړو په خپل وطن کې اختر مبارک شه دغه کمونیستي نظام نه غواړو. الله دې په تعالی راټول واورېده. اجازه راکړئ جنرال صاحب دلته یو خبر ده چې زه یې ووایم دا ورور که خلاص کړو مهرباني وه دا ځینې بندیان چې کابل نه خلاص شوي بیا چې د قندهار خواته تللي دا راپور موثق ده که غیر موثق ده دوی د بسونه بیرته کته کړي او تقریبا څو بندیان دکې ورک شوي. فکر کوم د قومندان د امنیې د قندهار په دکې سلاس لري دا راپور اوس یو چا ماته راکړ لطفا چې د طالبانو مراجع که دا زموږ غږ اورئ دا موضوع تعقیب کړي. مننه. ډاکټر صاحب یو سپیناوی کوم چې نن مازدیګر 4 بجې یو چا ماته دا راپور هم راکړه او راته یې ویلې چې دا په خپل لایف کې وایي خو چون هغه وخت بالکل د ما له ذهن نه وته هغه خلک چې مخکې له دې له زندانونو نه خوشي شوي دي په هغه جمله د 0 بندیانو کې چې هغوی کې یو تعداد د قندهار بندیانو غوږو خان تادین د CIA ملیشې قومندان د امریکایي فوجونو جاسوس او هغه تادین چې ورور طالبانو د میلر په غیږ کې مردار که جنرال رازق
د همدغه بندیانو کورنیو ته بار بار تللي دي، د دوی پوښتنه یې کړې، خو چون هغه بندیان په کورونو کې نه وو، داسې بندیان هم په هغوی کې شته چې 10 ځله د CIA د جاسوس تعدین غوږو خان ملیشې کور ته تللي دي، هغې پوښتنه یې کړې. یو له هغه بندیانو نه یې پلار له ځانه سره بولی چې پلار یې تقریبا د 15 کالو 4 ورځې بند یې تېر کړی، بېرته راخوست سوی. او پرون هم چې بندیان کله خوشي سوي دي، د بندیان لا کورونو ته نه و رسېدلي چې د تعدین ملیشې کورونو ته تللي دي، چاپې یې اچولې، خلک یې کتلي، خو خوشبختانه هغه بندیان کورونو ته نه دي تللي، بل چېرته تللي. نو اوس د ملت قضاوت وکړي چې په افغانستان کې څو حکومتونه دي، څو جزیرې د حکومتونو دي، او بندیان دوی په خپله رضا خوشي کوي که دا د امریکا فشار لامل ده چې بندیان خوشي کېږي. او یوه خبره واورئ، په دې رقم د بندیانو د خوشي کولو سلسله که روانه وي، د کابل مزدور ادارې ډېره به درته ګرانه پرېږدي. دا ورور عمر وروره ته داسې یو بریک راکړه، سید جمال بنوري ته ووایه هغه شعر که در سره یي چې موږ بیا پوښتنې اخلو. او یو اعلان دلته کوم، هغه ورونه چې د شاجوی په متعلق څه تصویرونه لري یا په هغه حادثې رښتیا هم په همغه ځای کې اوسېږي، نو لایف ته راسئ، خپل نظریات موږ سره نن شیر او یو غږ به بله موږ ډاکټر صاحب چې هغه بندیان چې خوش سوي دي ډېر د محتاطه اوسېږي، په خپلو کورونو ته په تګ باندې په دې جاسوسانو او د بلیک واټر په مزدورانو باندې هېڅ اعتماد نه ده په کار. خاص کر د قندهار، غزني، زابل، شاجوی هغه ولایتونه چې د امریکا ملیشې پکې ډېر په زور او ځواک کې دي، هغوی د خپل کورونو ته په تګ کې ډېر احتیاط نه کار واخلي. مننه. یو دا زما نظر په واورئ، هغه ورونه چې په شاجوی کې یا زابل کې دغه حادثې نه خبر دي، نو تاسو کولی سئ لایف ته موږ سره شریک سئ، که نه زموږ واټساپ په شمېره خپل معلومات او اطلاعات، هغه کوم جنایت چې نن سوی په هغه باره کې موږ ته اطلاع راکوئ. ډېر مننه. هغه ورونه چې زموږ خپل دوستان دي لایف کې دې رانسي چې موږ اوسو کولی دا نور مطالب چې لرو هغه نن خلکو ته ورسو. بلکل. او دا به یوه جفا وي چې د شاجوی د قربانیانو په نوم بل څوک راځي، دا به هم جفا وي. پرېږدئ چې هغوی ته موقع برابره شي تر څو د شاجوی د پیښې کوم رور دلته موږ سره په اړیکه کې سي. بنوري جمال ووایه چې زه ډېر انتظار یم دا ستا د شعر بیا ځو، مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دا سید د مخیال وي ورسره چې د سیدان نازولي دي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو خپل ماماګانو باندې ټوکې کوئ نو څه وکړو نو خبره د سړی ماما سره یار سره نشي کولی، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د هغه شعر یو دوې کړی چې څومره ما په ټویټر کې نشر کړی وي هغومره مې پیدا کړی، نو هغه به درته وړاندې کړم. بیا که چېرته وخت و هغه مازدیګری نعت به درته وایم، که نه نو رخصت به درنه واخلمه. خوښه مو ده؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازي عمره، په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره، په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره، لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازي عمره، په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره، په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره. تاریخ به دې په سرو کرښو لیکمه ای اتله، تاریخ به دې په سرو کرښو لیکمه ای اتله، زیبا دې ستا په نوم افغانستان غازي عمره، په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره، زیبا دې ستا په نوم افغانستان غازي عمره، په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره،
لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره د سپین لښکر زلمي اوس د بلال په څېر په مینه د سپین لښکر زلمي اوس د بلال په څېر په مینه په سر د هندو کوش کوي اذان غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره په سر د هندو کوش کوي اذان غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره رحمه الله تعالی رحمة واسعه. جار شم قربان مشم الله مې استعداد نورم لوړ که مننه جزاکم الله خیره. خدای پاک مو اجر درکړي. یو نړۍ مننه. زه بل نن د مبین صاحب ماته زیات لږ وخت راکړه او ته خصوصا مبین صاحب ډېر خبرې مه کوه. نن ماته یو څو دقیقې وخت راکړه. دغه هیله کوم دغه ورونه چې د شاجوی نه ده لطفا تاسو لایف ته راسئ. موږ ته ډېر ضروري ده. خلک باید د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت پوسي چې د دولت نن کوم جنایت بیا کړی. نو لطفا یو پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، تاسو نه یو ډېر اړینه پوښتنه ده، باید دا زه مطرح کړم، تاسو جواب ووایئ. دغه د افغانستان د خلکو قاتل نجیب دې ته نن د ملي امنیت سلاکار محب ورغلی و او دې ته دعا کړې وه سره د ټول پرسونله. د یو افغان په صفت د دې ته تاسو څنګه ګورئ چې یو قاتل ته څنګه یو کس ورشي د هغې قبر باندې دعا وکړي او هغه خلکو ته قهرمان معرفي کړي؟ دې باندې لږه رڼا واچوئ. اجازه راکړئ چې په همدې هکله مبین صاحب ته مو حق السکوت ورکړئ چې خبرې ونه کړي یو څو دقیقې. اجازه راکړئ په همدغه متعلق زه یو څه ووایم. دغه د نجیب قبر ته تلل یو سیاسي بل دوکه ده چې د افغانستان مسلمان ملت ته یې ورکوي. دا یې په ده عمل غواړي چې د نجیب پلویانو ته وښیي، هغه کمونستانو ته چې ګورئ زه د تاسو سره یم او ستاسو د بابا په قبر هم لاړم. خو یو خبره دې په یاد وساتي چې د دوی بابا افغانستان خلکو دپاره ډېر تور تاریخ پرېښود. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د دې ظالم غدار خائن ظلمونه به هیڅکله هیر نه کړي او موږ به د دې په دې هکله لیکو. زه هغه لیکوالانو ته چې په افغانستان په زندانونو کې د نجیب لعین تر سوري لاندې ژوند کول او شکنجه سوي وایم چې لایف ته راسئ او خپل خاطرې موږ سره شریک کړئ. هر هغه ځای چې افغانستان خرڅوي موږ د هغه په مخالفت درېږو. هغه خلک چې د وطن یې پرون په روسانو خرڅ که، نن یې په امریکایانو خرڅ که، همدغه کمونستان. بناءً داسې تلل، د داسې قبرونو زیارتونو تلل افغانستان مسلمان او مجاهد ملت به هېڅکله دوکه نه کړي. مننه. راځئ پوښتنه ورونه پوښتنه کوو. ستړی مه شئ. د غورځنګ صاحب فهیم پښتون وردګ ستړی مه شئ. السلام علیکم. د دوه نفري غورځنګ مشره په خیر راغلی. جنتي شئ. وعلیکم السلام. تر هر څه د مخه مبین صاحب تاسو ته، انجینر صاحب شاه محمد ته، ډاکټر صاحب مختار ته، سرتیري ته، ننګیال صاحب ته او د عامونه تر عباسي نه پورې د بشپړ افغانستان درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو پښتنو افغانانو ته، ورونو خویندو ته د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. د مایک مو در سره وتړئ. وردک صاحب یو عرض لرم تاسو ته. تاسو ډېر فلسفي شخص یې، زه تاسو لایفونه مطالعه کوم. دا خبره مختصر کوي ځکه نن مو په یو ډېر خاص فوکس موضوع باندې خبرې کوو چې خفه نه سئ. مهرباني وکړئ. مایک تاسو سره. ما غوښتل چې ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې نن تر ټولو نه تاسو ډېر وغږېږئ، ځکه چې تاسو د شامپخ جپپ نجیب یو قرباني یاستئ. ستاسې دروند پلار یې د انساني حقوقو تر هغه آخري حق هم محروم کړی دی چې د هغه قبر یې بې پتې کړی دی. خدای ما وژړل چې تا غوندې میلیونونه انسانان په دې وطن کې دي چې شامپخ جپپ مورخرچي لعین بې وجدانه بې ایمانه بې غیرته بې ناموسه وحشي ظالم جپپ نجیب د روسانو په مټ باندې میلیونونه انسانان په هغه دردونو په هغه کړاوونو په هغه وحشتونو وکړول چې د بشریت تاریخ یې بیلګې نه لري. تر څو چې دا لعین دا شامپخ جپپ نجیب ژوندی و، د روسانو په وسایلو او ګولۍ بارود باندې د پښتنو نسل وژنه کوه. دلته ځینې خلک وایي شامپخ جپپ نجیب د اشرارو مخالف و. اشرار څوک وو؟ اشرار خو ګلبدین و، سیاف و، مزاری و، محقق و، مسعود و. د کوم سکټ میزایل، کوم بم او کوم عملیات د احمد شاه مسعود جپپ دنپغو پمپغو شامپخ احمد شاه مسعود په ضد کړي دي؟ په کوم سکټ میزایل سیاف ویشتلی یا ګلبدین ویشتلی یا مزاری ویشتلی؟ بلکې برعکس چې روسانو دته قومنده ورکړله چې دغه وسلې چې تر ننه پورې د پښتنو نسل وژنه پې کوله، هغه سکټونه، میزایلونه او لکونه توپونه او ټانګونه او وسایل یې همدغو جپپ مسعود، مزاری، دوستم، محقق و خلیلي ته په لاس ورکړه چې پښتنو نسل وژنه پې وکړي. خلک وایي چې دی د پنجاب د مرتد فاشست پوځ د آیسای خلاف و. تاسې د کابینې د غړو خبرې واورئ. تاسو د امنیت د خاد د ریاست د ملي امنیت چې وزارت شو د کسانو خبرې واورئ چې د کوزې پښتونخوا نه د پنجاب مرتد فاشست پوځ یو 3 زریزه که 4 زریزه کاروان را روانیږي، د بدخشان نه تر پنجشیر پورې رسیږي. په دې کې جنرال حمید ګل دی، په دې کې د ضیاءالحق جپپ ضیاءالحق زوی دی اعجاز الحق دی، په دې کې جپپ د قاضي حسین احمد دی، په دې کې سلهاو نور د پنجاب مرتد فاشست پوځ جنرالان دي او د افغانستان د هغه وخت د ملي اردو په بمبار وکړی. شامپخ ضروري اعلامیه ده د دې په ځای چې په دوی باندې وولي. ډاکټر صاحب محترم، یوه پوښتنه فهیم وردک صاحب نه ډېر په احترام باندې د نن د شاجوی د پیښې قربانیانو ته یو څه ویل چې تر څو پورې اگر که درد به پټی نشي، اگر که زخمونه به ملهم نشي، ستر وحشت شوی دی. یو زنداني هغه 10 کلن زوی په شهادت رسولی ده چې لا یې د پلار غېږې ته سینه نه وه نږدې کړې او په ګولیو باندې د CIA د مزدورانو لخوا سوری شو سره له 3 ماشومانو نور او 2 سپینګیري بوډا پلاران چې د دې زنداني چې 2 کاله وروسته دا زوی 3 کلن د ده له غېږې جدا شوی و، 10 کلنۍ کې بیرته هغه زوی لا د ده غېږې ته نه و نږدې شوی چې د CIA مزدورانو او د بلیک واټر نوکرانو یې زوی سوری د هغه مخې ته کېښوده او نن یې تحفه د هغه د زوی جسد ورته وړاندې کړ. د اسلامي امارت د بندیانو چارو کمیسیون خبرتیا زه نګیال صاحب انجینر ته لیکم دا ولولئ. اوس ما ته راغی. مهرباني وکړئ وردک صاحب، ډېره مننه. تاسو خبرو کې زه کمنټ لرم، په بل وخت ځواب هم. تاسو مهرباني وکړئ زه په دغه موضوع څه ووایم.
مننه بالکل زه دا وایم چې یو خلکو شامپغ جپاپ نجیب ډاکټر وردګ صاحب یوه یادونه بل هم کوم چې تا په دغه کسانو کې د حکمتیار صاحب نوم واخیسته چې البته د هغه پلار او ورور د همدغه کمونستانو او د همدغه وحشیانو لخوا په شهادت رسېدلی وروسته پورې د هغوی معلومات نشته لکه ورک کړي دي بیخي نو یو له قربانیانو نه د دوی ورور او پلار هم ده بالکل موږ ګوره دلته هر څوک چې ظلم کوي زموږ دریځ معلوم دی موږ د ظلم او وحشت او د یرغلونو تاړاکونو خلاف یو زه همدغسې چې ډاکټر صاحب ته تسلیت وړاندې کوم ډاډګیرنه ورکوم او د ډاکټر صاحب ټولې کورنۍ سره همدردي کوم د دوی د کړېدلې کورنۍ لپاره د عدالت ټینګولو لپاره ټینګ ولاړ یم همداسې کلک ولاړ یم ډاکټر صاحب ستا څنګ ته احساس د یوازیتوب ونه کړي او همدغسې د شاجوی د قربانیانو کورنیو سره د همدردۍ نه وروسته هغوی ته د عدالت غوښتلو او د هغوی د شهیدانولو په اړه باندې د دوی سره کلک د قربانیانو ترڅنګ ولاړ یم او د قاتلانو چې ډنپغو پمپغ جپاپ اشرفک او ډنپغو پمپغ د جپاپ هیله کوم وردګ صاحب د هغو محاکمه غواړم او وردګ صاحب زما غږ تاسو اورئ تانه وردګ صاحب مننه دا محب یو آخري خبره بل کوم چې دا محب ولې هلته تللی دی ګورئ که د هیرامنډۍ یو دلال څوک کوم کلي ته لیږي چې ته لاړ شه د هغو کلي نه یوه ښایسته نجلۍ راته فاحشه کړه نو هغه به د بلې فاحشې د ښکلا د سرو زرو د ښه ژوند ستاینه کوي مننه وردګ او پینټاګون دغه خپل غلام ډنپغو پمپغ د جپاپ مرید محبک ځکه د شامپغ جپاپ نجیب قبر ته لیږلی دی چې هغه یو مور خرڅی و وطن خرڅی و دا یم یو مور خرڅی وطن خرڅی غدار دی غدار ستاینه کوي د هیرامنډۍ دلال د فاحشو ستاینه کوي دا غداران دي دا به غندو محکوموو به یې په قبرو په ژوندون به یې محاکمه کوو مننه مننه خیر مایکروفون منه کې مایکروفون ډېر بد غږ لري ننګیال صاحب دغه اعلامیه چې د بندیانو کمیسیون له طرفه ده تاسو یو ځل زر ووایئ چې دلته دا ډېر ضروري ده انجینر صاحب ته یې وایئ انجینر صاحب به یې ووایي زه یو ځای کې یم چې نه یم برابر انجینر صاحب به یې ووایي مننه بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامي امارت د بندیانو چارو د کمیسیون خبرتیا ټول ولایتي مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو هر مسؤل د خپل ولایت ټول بندیان جلا جلا پوکړئ اعلان دې څو خبرې او هدایات په کلکه په نظر کې ولري او عملی کړي ټول بندیانو ته لارښوونه کیږي چې له خپل کورنۍ سره آرام ژوند وکړي که څوک مریضان وي خپل علاج وکړي او که د چا تعلیمات نیمګړي پاتې وي خپل زده کړې دې بشپړې کړي او له میډیا سره په خبرو کې دې همدا ټکی څرګندوي چې نور غواړم له خپلې کورنۍ سره آرام ژوند وکړم بس هر بندي دې خپله ازادي د الله جل جلاله فضل او رحمت وبولي له غرور او تکبر څخه دې په کلکه اجتناب وکړي تواضع او عاجزي دې کوي د خلاصون په وخت کې د خپلوان او ملګري مخې ته نه د بدرګۍ لپاره د بدرګۍ په شکل نه غواړي که هغوی راتلل هم دی دې منع کړي بندیان دې د بې ضرورته تصویرونو اخیستلو او ویډیوګانو څخه هم ډډه وکړي خصوصا هغه مهال که مجاهدین یې پوښتنې ته ورتلل باید چې له وسلو سره نږدې عکسونه وانخلي ترڅو ځینې جهاتونه بده استفاده ترې ونه کړي پورته هدایات د بندیانو او د هغو د خپلوانو دواړو لپاره دي په کلکه دې رعایت وکړي وسلام د بندیانو چارو د کمیسیون لخوا په تاریخ 4 د 1441 هجري قمري 1499 د 3 میاشتې 1 تاریخ د هجري شمسي او 28 د 5 د 2020 کال میلادي
وروسته دا بیا یو ځل وروسته بیا به یې ووایو 3 ځلې تر پروګرام اخره پورې بیا دا ووایو. ځینې ورونه که دا یې اورېدلي نو لطفا لایف ځان سره شیر کوي، او که په دا موضوع پوه شوی نو د بندیانو ورونو ته دا موضوع ورسوي. ډاکټر عطله مهرباني وکړه راځه خپل پوښتنه مطرح کړه. مننه. سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ ډاکټر صاحب، محترم انجینر صاحب، ستر جنرال او د موږ ننګیال صاحب. موضوع خو د زنداني د بچیانو او د کورنۍ د غړي شهیدانو ده چې دا یو نه جبرانېدونکی عمل بولو او غندو یې په کلکه غندو. نو دوی ته هم دا ډاډ ورکوو او دوی دې په دې ډاډه واوسي چې د دې ځوان چې 7 کاله په زندان کې تیر کړي دي، زه په دې مطمئن یم چې د ده نه به هغه تکلیفونه د زوی اخیستي وي چې د باندې تیر شول. هغه تکلیفونه به د ټول هېر کړي، دومره درد به احساس کړی چې د زړه ټوټه یې ورته بیا زخمي کړه، په ده په زړه کې یو ځل بیا چاقو واچاوه. دوی چې موږ نه بار و بار د پوښتنې تاسو نه کېږي، ډاکټر صاحب تاسو نه، جنرال صاحب او انجینر صاحب ته بار و بار دا پوښتنه ته نه کېږي چې دغه بندیان چې راخلاصي بیا به سنګر ته ځي او که نه به ځي. زه دوی ته دا وایم چې دغه هلک دغه ځوان ته چې دغه 7 کاله په زندان کې تېر کړي او 10 کلن زوی چې اوس 3 کلنۍ کې دی ترې نه جدا شوی و، دا د زړه ټوټه به دوی څه رقم له ذهنه باسي؟ تاسو دې ته کوم جواب لرئ یا نه لرئ؟ څنګه چل ده؟ دا به بیرته سنګر ته که ځي دې باندې به بیا تاسې نیوکه کوئ چې دا ولې سنګر ته تللی ده؟ داسې ډېرې خبرې دي. راګرځم یو بلې خبرې ته چې نن بله ورځ محب تللی و، د پخواني جنایتکار قبر ته تللی و چې هغه یې زه په ډېر په کلکو ټکو غندم. د هغه د موسی شفیق قبر ته لغتې ورکړلې، هغه د ملنګ جان صاحب قبر باندې لاړې تو کړلې. هغه یو داسې عمل وکړ چې نه جبرانېدونکی عمل ده، ډېر یو کمسلتوب او واک یعنې ځان ټامي معرفي کړي چې زه یو وارد شوی شخصیت یم، د امریکا لخوا راغلی یم. که تاسو په یاد وي په ځینو هیوادونو کې د عثماني خلافت مشر ته د هغه په قبر باندې یو کافر پښه کېښوده چې عثمانه موږ بیا راغلي یو، سر راپورته کړه. د یو ځل هغه تاریخ په موږ باندې تکرار کړ، د امریکایانو هغه پیغور یې موږ ته راکړ یو امریکایي په حیث باندې. زه ده ته افغان هم نسم ویلی، بلکې زه ده ته امریکایي وایم چې دی موږ ته یو پیغور راکړ. خو انشاءالله د دغه اتله وروره د نجیبګاو ته به هم تعجب نه وي سوی چې د امریکایانو یو غلام او مزدور چې د کورنۍ غړي مېرمن یم امریکایي د هغه د ما قبر ته راځي، دا نجیب به هم داسې ډېر تعجب غوندې کړی، ځکه هم د امریکایانو خلاف یې ځان باله، خو د روسانو سپی و. جنرال صاحب دغه باره کې زه پوښتنه لرم د ډاکټر صاحب محترم او انجینر صاحب نه. انجینر صاحب چون په موقع باندې مو په سنګر کې په هغه وخت کې پاتې شوی ده او ټول ته د معلومات کېږي. زه دوی چې ځان ډېر وطن فرسته بولي، ډېر دوی ځان وایي چې وطن د مور په شان ده، وطن داسې ده، وطن داسې ده. دوی خو وطن تاسو ته معلومه ده چې روسان دوی راوسته، خپلې مور ته دوی راوسته، دا خو تاسو ته معلومه ده. او د امریکانو دوی سره سخته خلاف و. دوی اوس هم وایي چې دوی ډاکټر نجیب په خپلو خبرو کې ویلي چې داسې ملکونه به راسي او دغه بسې. تاسې کوم کمونیست او خلکي لیدلی ده چې په دغه بګرام جیل کې بندي وي، بګرام جیل کې پاتې یا امریکایانو ګوانتانامو ته بولي؟ تاسې په دې اړه کوم معلومات لرئ چې د اشغال په مقابل کې کوم خلکي بندي شوی ده؟ مهرباني. ډاکټر صاحب محترم عطل صاحب والا دې خوشحاله لره. دغه خلک خو چې دی دا ګوره کمونستان او د اوسني د هغوی د پاتې شونکي دا ټول یو دي، ځکه کفار ټول یو دي، ملت واحده ده. او چا چې کفار راوستي دي که هغه د اوسني دي که مخکیني دي، دا ټول یو شی دي. ځکه دوی ګوانتانامو ته نشي تللی، ځکه دوی باګرام کې نه بندي کېږي. دا خو هغه کمونستان دي، هغوی نه دوی لا زیاتی وکړه د هغو کمونستان نه. اگر چې هغو کفارو چې و هغو دوی نه یو څه وخت کې چا پوښتنه وکړه، بیا د دوی د ډېره معاف وي، وایي تاسې د روسانو چې راوستي د هغوی تاسې په منځ کې څه فرق ده؟ بیا دوی ورته وویلي چې نه موږ منځ کې فرق شته. او دا خبره ما داسې یو چا نه اورېدلې اوس که دې باندې ډېر خلکو نیوکې وکړي. هغه ورته ویلي چې موږ چې راوستله زیاتره وخت کې د افغانانو ښځو ته به یې تنها بې احترامي رسوله
امریکایان چې راغله نرم رایستا کړه د کمونستانو د دغه رجلانو نو دوی چې دی دا حقیقتا هم هغه کفار چې وو هغه کفار او دا کفار هیڅ فرق نه لري دا د امریکایي غلامان دي هغه د روسیې غلامان وو خو هغوی په دې نیت راغلي وو چې افغانستان ټول قبضه کړي دوی په دې نیت راغلل چې افغانستان کې اډې جوړې کړي افغانان له اسلام نه وکاږي او د هغوی دا نیت و چې راغله چې افغانان قبضه کړي افغانان له اسلام وکاږي او افغانستان ونیسي او ځان اوبو ته ورسوي چې تورې اوبه دې ورته وایي یا د سمندر ته ځان ورسوي نو وروره دغه کمونستان چې دي دا هیڅ کله دوی خو مسلمانان نه دي څنګه دوی هلته خو په باګرام کې باید مسلمان وي یو سړی چې مسلمان وي د کافر مخالفت وکړي هغه باګرام جیل ته ځي هغه به د ګوانتانامو جیل ته ځي یو سړی چې مسلمان نه وي هغه ته خو کافر ټول یو شی دی وروره دا سوال د جواب سوال څه کوو چې دا کفار دي د کفار دپاره دا کفار هغه کفار یو شی دي مننه انجینر صاحب مننه ډاکټر صاحب تاسو خبرم واوریدل که خفه کیږئ نه سټډیو را پرېږدئ سمه ده ډاکټر صاحب عفه غواړم چې خفه نه سئ خدای مو بخښنه ټول په سټډیو کې نه سرتیری صاحب تاسو که څه لرئ مهرباني وکړئ سلام علیکم جنرال صاحب مبین تاسو ته او ډاکټر صاحب ته انجینر صاحب ته ټولو راغلو ملمنو ته سلامونه وایم سرتیری مهرباني وکړه سرتیری سرتیری زنده‌باد په نوم مهرباني وکړه که نکټ کولي مایکونه مو وتړئ د چا باید سرتیر صاحب که څه لري مهرباني وکړه زر ست چې خلک ډېر انتظار کوي د بندیانو دا ورور شعر ډالۍ کوم ته پوښتنه لرې که غږ دې وباسه وروره السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم تا ته او جنرال مبین صاحب محترم انجینر صاحب ننګیا صاحب مهرباني وکړه وروره بندیانو ته شعر ډالۍ کوم څه وایي شعر ډالۍ کوي او که کوم پوښتنه لرې نو پوښتنه لیکل انجینر صاحب نو اوس مې شعر درته لیکلی که نه اواز دې نشته بیا به شعر ووایه شاه نصرت وروره پوښتنه لرې دا د شاهجوی که څوک وي دوی ته وخت ورکوي چې هغه دا موضوع نن ډېر جدي موضوع ده د غټ جنایت شوی د کابل د ادارې لخوا پرېږدي چې د افغانستان خلک پوه شي چې جنایتکاران څوک دي مهرباني وکړه نصرت وروره شاه نصرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم جنرال صاحب مبین صاحب ډاکټر صاحب انجینر صاحب نه ټول ته سلامونه نیک وایم ډاکټر صاحب محترم سوال دغه سوال د یو خو د کابل ادارې د یو خو زندان بندیان خوشي کوي او د بل خوا یا بمبار پکې دا خو ډېر کلک جنایت ده په دې باندې ټول ولس باید خبر وشي اما په دې حساب چې د یو خو بندیان خوشي کوي او د یو بل خوا بمبار وکړي دا خو دوی لوی غټ جنایت ده ډاکټر صاحب محترم پوښتنه دې همدا ده وروره که بل پوښتنه لري ده باندې خبرې کوو وروسته که بل شی خو نه لري نه همدغه پوښتنه ډاکټر صاحب صحیح ده پاک الله دې مل صحیح ده په همده راځو خبرې کوو مهرباني وکړه سرتیری شاه نصرت ستاسو پوښتنه مو واخیست سرتیری صاحب تاسو ووایئ مبینه وروره بل سا یې مو چت کړه یا انجینر صاحب مهرباني الو سلام علیکم سلام علیکم جنرال صاحب مبین تاسو ته او ډاکټر صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه وایم او وعلیکم السلام یما انجینر صاحب له مبین جنرال څخه دغه پوښتنه ده چې دا اوربند باید وغځېږي تر څو پورې چې هغه طالبان له زندانونو څخه راخلاص شي او بله پوښتنه مې له تاسو څخه دا هیله ده چې هغه عسکر کوم چې له تاسو سره بندیان دي باید هغه هم زر په چټکۍ سره خلاص شي ځکه چې دا 40 کاله جګړه د ډېرې کونډې او یتیمان لري افغانستان د ستا پوښتنه مې واخیست مبین صاحب به ځواب مننه کوم برید چې نننی شوی د دغه په اړه مې زړه ډېر درد کوي زړه مې ډېر وپړسېږي چې دا د کابل اداره تخنې متخنې کوم خو بس دا ده چې د موږ به هم خپل وخت ګورو او جنرال صاحب مبین نه مې دا غوښتنه ده چې دی باید
د خلکو پوښتنو ته صحیح جوابونه ورکړي او حوصلې سره ځوابي ورکړي، ته هم حوصلې سره لاړ شه. مننه سرتیری صاحب. بالکل بندیان باید طالبان هم راخوشي کړي تر څو د اعتماد فضا جوړه شي. فیضاني صاحب سلام علیکم. فیضاني صاحب که د موږ غږ اورې سلام علیکم. فیضانی صاحب بفرمایید، صدای شما را نداریم، اگر صدای ما را دارین بفرمایید. مهربانی وکړه مطیع الله عابد. مطیع الله عابد وروره مهرباني وکړه که غږ لري. مطیع الله عابد مهرباني وکړه که څه شی لري. غږ د ده نه راځي، کته که داسې دنیا. هیرو نجیب الله. هیرو نجیب الله غږ مو لري؟ زما غږ درځي؟ مهرباني وکړئ. السلام علیکم. او زما غږ درځي؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ. اول خو سلام تاسو درستو ته. ما غوښته یو څه دغه خلکو ته چې د طالبانو په قدر نه پوهېږي یو دوه خبرې وکړم. کیدای شي دوی پوهېږم دوی زړه کې اچوي خو نه غواړي ځان ښکاره کړي، ډاره به ولري. زه ستر جنرال مبین مخکې د پروان انتحاري په اړه یو څه ویلی. زه خپله د مغز ځای نه موږ خلکو درستو فکر کاوه چې دا طالبانو کړی ده. یو جمله استفادي ده، دا جمله چیرته د پروان په کوم ځای کې ورور؟ د پروان په کوم ځای کې چې څو ورځې مخکې چې انتحاري دولت وکړ د طالبانو په نامه. کوم ځای کې؟ زه غواړم هغه په زه اوس چارهکار کې یم. نه مال کوم ځای کې شوې وه؟ کوم ځای کې شوې وه؟ خلازیو کې هغه خو حمله شوې وه د همدغه کابل ادارې له خوا نه، د ما څومره خیال ده انتحاري جماعت باندې. او مهرباني جماعت باندې چې شوې وه روجماتي وخت کې. مهرباني فکر کاوه خلکو فکر کاوه چې دا طالبانو کړی ده، ولې اصل کې طالبانو نه وه کړې، هغه خپله د دولت خلکو کړې وه. دوه دانې غټه مشران هم چې د دولت په نامه د حاجي الماس او د قند په نامه هغو د کړې وه خلکو ته ښکاره کوله چې دا طالبان داسې کوي، ولې اصل کې طالبان هېڅ وخت کې هغسې کار نه کوي. چې و خپل همدغه دولت مدارانو کړی خاص د ده خاطره چې موږ پښتانه یو او هغو د فارسیوانان دي. چیرې چې پښتون شمال کې دا فارسیوانان ویني هغو چې پښتون یو دغه ته طالبان خطاب کوي، هغو کوشش کوي درس هلته ختم کړي. نو دا پښتانه چې زه جنوب کې ینم د جنوب پښتانه هغو د دوی مشرانو ته زه وایم د دوی ته وایم تاسو یو وارې راشئ یو وارې سر ووهئ یا خواته شمال پښتانو وضعیت وګورئ، بال دغه به تاسو د طالبانو په قدر پوه شئ. ما اوله خپله طالبانو نه ډېر نه مې خوښېده، ولې اوس مې چې ولیده د طالبانو قدر راته معلوم شو چې طالبان نه یې موږ زندگی شمال کې نشو کولی. زه د طالب په نوم هر وخت ټکېدلی یم، وکل شوی یم، خاص نه چې طالب یم، خاص د دې خاطره چې پښتون یم. وایي دا زموږ کور ته وایي هغه پنجشیریان به راتله، د کور نه به سیاسر یې کاږلې، ماشومان به یې کاږل چې دی پښتون دی، دی طالب دی، دی پګړۍ وهي، دی ګیره لري. خو زه دغه پښتنو ته وایم دا خلک چې د طالبانو نه سوء استفاده کوي، یو وارې د ځان خبر کړي چې د طالبان څوک دي. خلک د طالبه دا څه شان چې تلویزیون کې کېږي، دا تبلیغات چې کېږي دا طالبان نه دي، دا درس دولت مداران کوي. او هغه پښتانه چې تاسو شمال کې وایي اینه دې خاطره نه وژل کېږي چې هغه طالب ده، دې خاطره وژل کېږي چې هغه پښتون ده. غواړي اخواته دا نور مجاهدین چې د مجاهدینو د نوم نه استفاده کوي، یعنې دغه لنډغرو ډله هغو غواړي پښتانه دغه ځای نه ختم کړي. زه فقط دغه پښتنو ته وایم د دوی په فکر طرز فکر باندې غولېږئ مو. طالبان دا کارونه نه کوي، یو وارې ځان پوه کوي بیا خبرې وکوي. تاسې دا میډیا مغزه یې درته پرېنیتي دي، هر څه چې میډیا وایي مغه وایي خلاص. نو ستر جنرال مبینه وخت
زه د رښتیا درته وایم نه مې کوم کاکا په طالبانو کې دی نه مې پلار دی او نه بل څوک خو دې نه ایسته به زه تا اخره د طالبانو ملاتړ کوم او انشاءالله به ګورو ته به یې ونه ځم خو ستر جنرال مبینه ته خپله د شمالي نه زما په احساس پوهېږې زه ځکه ستا لایف ته نندرم خاص د ستا خاطر دا نور پښتانه د جنوب پښتانه چې دي دا زما په احساس نه پوهېږي ښه په دې چې هاخوا ته زندګي نه ده کړې دوی پرېږده چې هر وخت وږي شي پنجاب لورې لاړ شي یا پاکستان ته مزدوري وکړي بېرته راشي د شمال پښتنو احساس باندې نه پوهېږي خو زه ستا نه یو دا درخواست لرم ستر جنرال مبینه د غوربند نه یو څو د خپله د طالبان راولېږه د کوم ځای کې چې موږ دولت د پښتنو په نامه وژلي چې زموږ یو خبر واخلي ځکه چې موږ هلته پښتانه ډېر کم یاستو او دا دولت مداران پارټوانان چې دي په موږ ظلم ډېر کېږي او نه موږ دولت کې څوک لرو البته یو شي ته د وروره توجه غواړم چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې د دوی په تشکیلاتو کې تاجک ورونه فارسیوانان ورونه له حده زیات دي او انشاءالله د تاسو مشکل ته به رسیدګي د همغه طالبانو کې د همغه اړوند مجاهدین به وکړي انشاءالله العزیز او د تاسو غږ به واوري ځکه د موږ د لایب غږ تر ډېره لرې لرې پورې خلک اوري او په ټولو خلکو باندې دا غږ کوم چې دغه مشکل د پښتو د تاجک خواته مه اړوئ ظالمان ګوره جنرال رازق پښتون د ته ورشه د قنداریانو له حاله ځان خبر که چې څومره ظلمونه یې په پښتنو باندې کړي عزالله کاروان پښتون یا تاجکو خو ورسته له پښتیوال نه پوښتنه وکړه چې څومره ظلمونه یې ورسره کړي دي جبار قهرمان کرزی او اشرف غني پښتانه دي په دې نظام کې په دې دیموکراسۍ کې چې هر څوک د دې له دغه دسترخوان له دې خونړۍ دسترخوان نه ډوډۍ خوري رزق خوري هغه ټول ظالمان دي هغه که تاجکان دي که هزارګان دي که ازبکان دي نو همداسې د دغه تاجکانو له خوا نه خپل تاجک طالبان په اور کې نول سوي دي ته ورسره د تخار له تاجکان نه پوښتنه وکړه چې تاسو سره اتانور څه کړي دي تاسو سره مسعود څه کړي دي ورسره په پنجشیر کې د پنجشیر له طالبانو پوښتنه وکړه چې تاسو سره پنجشیریان څه حال اچولی دوی د دیموکراسۍ لنډغر دي دوی پښتو فارسي نه پېژني صرف مسلمان صرف هغه څوک چې د وطن په ننګ او په ناموس غیرت کوي هغه د دوی له خوا نه ټارګېټ کېږي نو هیله مو دا ده چې مایوسه کېږئ مه او دغه بدبختۍ یو قوم ته مه منسوبوئ موږ په خپل قوم کې ډېر بدبخته لرو ډېر ظالمان لرو ډېر وحشیان لرو ډېر داسې خلک لرو چې د پښتنو وینې پښتنو زبېښلي دي نجیب ګو یو ظالم وحشي کمونیست هغه پښتون و نن موږ د هغه په وحشتونو باندې خبرې کړي همداسې که یو تاجک ظالم د تاجک په ظلمونو خبرې کوو نو تاسو نه مو هیله دا ده چې درد مو لږ په ارامه انشاءالله العزیز ورځ د حساب او کتاب راتلونکی ده دې ظالمانو سره به حساب کیږي دوی که په هر قوم پورې تړاو لري په هر ژبې او هر مذهب پورې تړاو لري چې چا ظلم کړی ده انشاءالله هغه به محکمه کیږي زه اطمینان در کوم ډاډه اوسه تسلی در کوم او اطمینان در کوم چې چا له چا سره ظلم کړی راتلونکي وخت کې به حساب او کتاب ورسره کیږي که د هر قومي مننه وروره بالکل سره تاسو هیرو تاسو نه ډیر پاک الله ممل فعلا تاسو خبره ډیر خو یو خبر زه مقصد دغه ستاسو مدیانه د وایم د ستاسو مدیانه زمونږ دښمن چې ده حاجي الماس او قنده کېدای شي ستر جنرال وپېژني چې خلک بغه نه پېژنم حاجي الماس او قند د دغه وحشت مسؤلین دي په راتلونکو لایفونو کې به موږ کمیسونه درته پې وباسو انشاءالله العزیز بې فکره اوسئ همدغه کار وکړه زه سره مننه ښه وخت ولرئ خیر انجینر صاحب حاجي الماس او قند د دې ورور خبره موږ تاییدوو خو د تاجک او د پښتون خبره ورسره نه منو ظالمان په تاجک په ازبک په هزاره په پښتنو کې تر ټولو ډېر دي وحشتونه ټولو کړي حاجي الماس او قند دا د دې جنایت عاملین دي په لسګونو شاهدیان پې باندې شته انشاءالله وخت به دا مجازات کې بل ورور اوچت کوي د زابل نه کم کومرونه یې هماغه راسي د موضوع موږ نه بل خواته ځي او زابل والا چې د ما څومره معلومات دي دې وخت کې مشکله ده سبا ته کوشش کوو لږ وختي چې هغوی په لاین کې وساتو اوس که کوم ورونه وي انشاءالله العزیز انشاءالله اوس هم که څوک وي موږ ورته حاضر یو د بندیانو لپاره شعر ډالۍ کوم دغه مسافر کوچي ته واخ ورکوو مهرباني وکړه مسافر کوچی مایک د خلاص که
مسافر کوچای ورور مایک د خلاص کا مسافر کوچای اورے وہ بالکل مهرباني وکړه. السلام علیکم انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، ننګیال صاحب، جنرال موبین صاحب، ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني وکړه. موضوع خو د نن ماشومانو شهیدانو په باره کې ده. بالکل ولا یقینا چې ډېره دردونکې ویډیو هغه ده، موضوع هغه د پیښه ده او سره تېر دوسې که موږ ډېر په کلکه په غندو، خو د کابل وحشي اداره ده چې د وحشانه بریدونه کوي. یو مسافر کوچه دغلته د اسلامي امارت د بندیانو د چارو کمیسیون له لوري اسیرانو ته لارښوونه شوې ویلي دي چې له خپلو کورنیو سره آرام ژوند وکړئ. هغه بندیان، د هغوی متعلقین، د هغوی کورنۍ، د هغوی د اعضا غړي، کلیوال، هر څوک چې دا د موږ غږ اوري، اسیرانو بندیانو ورونو ته یې ورسوئ، هغه څوک چې له بنده خلاص شوي. د اسلامي امارت د بندیانو چارو د کمیسیون له لوري اسیرانو ته لارښوونه شوې ویلي دي چې له خپلو کورنیو سره آرام ژوند وکړئ. که څوک مریضان وي خپل علاج وکړئ، او که د چا تعلیمات نیمګړي پاتې وي خپل زده کړې د بشپړې کړي. هر بندي د خپل ازادي د الله جل جلاله فضل او رحمت وبولي. له غرور او تکبر څخه دې په کلکه اجتناب وکړي. تواضع او عاجزي دې کوي او نور اسیرانو ورونو ته دې د خلاصون دعاګانې کوي. نو ټولو بندیانو، ټول هغه زندانیان چې له زندان نه خوشي شوي یا په راتلونکي کې خوشي کېږي، د اسلامي امارت د بندیانو د کمیسیون لخوا نه دغه هغه په نظر کې ونیسئ. کوشش وکړئ چا چې تعلیم نیمګړی پاتې وي خپل تعلیم بشپړ کړئ. د چا چې صحت خدا نخواسته مریضان وي هغوی د خپل علاج وکړي کاملا، او خپل خلاصون دی د الله تعالی نصرت وبولي. له کبر او غرور نه د ځان وساتي، عاجزي د اختیار کړي او نورو بندیانو ته د خلاصون دعاګانې وکړي. دا د اسلامي امارت لخوا د بندیانو د کمیسیون لخوا ټولو بندیانو ته توصیه ده، او اقرباو، کلیوال او خپلوانو ته توصیه ده چې د دوی د پذیرایي لپاره ډېره ګڼه ګوڼه نه جوړوي. دښمن له همدغه موقع نه استفاده کوي تر څو دغه بندیان ورونه باقي ژوند خپل په ارامه فضا کې له خپلو بچیانو سره تیر کړي. هغه کړاوونه تکلیفونه چې لیدلي تر څو هغه درد د دوی دوا شي، او هغه څوک مسلح کسان هغوی د کوشش د دوی کورونو ته د ورتلو نه کوي، ډېر بیروبار دی نه جوړوي، دوی د پرېږدي تر څو د امن په فضا کې راتلونکي ژوند خپل غوره کړي. په درنښت الله پاک مو عزت وکړه. مهرباني وکړه مسافر کوچی. بالکل موبین صاحب، الله دې تاسو ته عمر درکړي. بس ان شاء الله موږ هم غواړو چې د خپل مشرانو هدایت متوجه سي او خپل مشرانو هدایت ومني، کلاکه باندې ومني او کلاکه باندې هغه کې. موبین صاحب ستاسو مایک بند دی. دغلته یو مشر ورور د موږ راغلی ده، کاکا به ورته وایو احترامانه. حاجي صاحب محترم، دې ته یو ورته مخکې ما بابا ویلي، دومره غوسه یې راباندې کړې وه، اوس به ورته لالا ووایم. سلام علیکم، ستړی مه شئ. علیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. د معاش څومره خیال ده د امریکا له متحده ایالاتو نه موږ سره په اړیکه کې؟ و هم دغسې یم. هو مهرباني وکړه. زه خو ډېر جزئیات نه ځم، خو یو انتقاد په دغه ډاکټر صاحب باندې لرم. خدای دې وکړي چې دا انتقاد دی ور واخلي او ورباندې خفه هم نه شي. دا انتقاد تا نه راته ویلې نه سې، ته خو په فیسبوک کې ما سره یې. مالش کې به دغه دې ګوره د انتقادونه تا نه کوه، ځکه شرعي موضوع دا ده. ته خو ډېر په شریعت هم پوهېږې، تا هغه ریکارډ ما سره ستا د ریکارډ ګوره انجینر صاحب، ګوره په مخ ته لاس وایي، درته په مخ لاس وایي، پوهېږې که نه؟ مهرباني وکړه حاجي صاحب محترم، د
زابل د شاجوی د ماشومانو د شهادت دردونکې پیښه باندې که څه جملې د سره وي. موږ سره به څه جملې دي کې به سره څه ووایي، خو هېڅ نه شو ویلی، د ویلو ځای پکې نشته. خو بس الله دې رحم وکړي. زه بس فقط همدغه رالم او د ډاکټر صاحب ته به خپل مسؤلیت ادا کړو. د څنګ پر د انجینر صاحب ناسته د هغه سره سیالي وکوه او په مسابقت سره وکوه، د موبین صاحب سره مسابقت وکوه، د موږ سره یې وکوه. پوه شوې که نه؟ ځکه مرګی ډېر نږدې ده او ډېرې زر زر حملې کوي. کله کله به د فیسبوک کې بعض بېچارهګان وفات شي، هغه بس الله دې رحم وکړي. زما ډېر زړه پر باندې درد وکوي چې دا ولې داسې په دې سیستم په دې حساب باندې وفات شوی ده. انشاءالله کار ویډیو لیکي د ماشوماتو د یو کار کړي وو کې د مشکل نشته. خبره دا ده چې ما ورور یې زه ګوره زه تا ته قلبا احترام ځکه لرم. مننه وروره، مننه. خدای پاک دراو غږ دې ورک شو. نږدې دي او دا زما اسلامي او مسلماني وظیفه چې تا ته ووایم، ورځ د قیامت کې داسې بیا ته ما تر غاړه راونیسې او یا راباندې هغه وکړې. خو به هر حال الله دې تاسو ته اجر درکړي. خدای پاک دې موږ تاسو ته ژوند په اسلام کې راکړي، الله دې مرګ په اسلام کې راکړي، الله دې خاتمه په ایمان کې. ما ته هم هدایت راکړي او تا ته هدایت درکړي. آمین 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 آمین. ډېر مهرباني. د بندیانو لپاره دې ډالۍ کوم مهرباني وکړو، راځي راشد دې ډالۍ که چې موږ دا شی ډالۍ کې چې موږ یو دقیقه بریک ولرو. صحیح ده وروره؟ هغه اعلامیه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر انجینر صاحب مهرباني وکړو. بخښنه ډیره کوم دغه د موضوع اړوند مطابق څه نور سره هغه خدای تاسو خپل نظرونه ورکړو. نو که اجازه راکوئ زه به دا یو شعر درته ډالۍ کړم، که نه خفه کېږم نه. شعر ډالۍ که شعر دی. بسم الله الرحمن The Bluetooth device is ready to pair. وشرن کې خدای کوي کمالونه یا جبا، زنجیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا، زنجیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. وشرن کې خدای کوي کمالونه یا جبا، زنجیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا، زنجیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. مړ زړونه را ژوندي کړي لاسونه چې زخمي کړي، لاسونه چې زخمي کړي. مړ زړونه را ژوندي کړي لاسونه چې زخمي کړي، لاسونه چې زخمي کړي. خوندونه پکې پټ وي او دردونه عجیبه، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. وشرن کې خدای ایښی کمالونه یا جبا، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. اسرار د دنیا ټول درته د لمر غوندې روښان کړي، اسرار درته ټول درته د لمر غوندې روښان کړي. او نور هم درته ووایي رازونه یا جبا، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. سنگار د زنځیرونو په رښتیا د رب خوښیږي، سنگار د زنځیرونو په رښتیا د رب خوښیږي. بندي جانان هم ځکه کړي نازونه یا جبا، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. خوش رنګ کې خدای ایښی کمالونه یا جبا، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه یا جبا. انس پرې نازېږه همیشه پرې افتخار کا، انس پرې نازېږه همیشه پرې افتخار کا. په لاس باندې د ښه ښکاري داغونه عجیبه، زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه عجیبه.
خوشرنگ کې اختای کوي کمالونه عجیبه زنځیر وایي ځوانانو ته درسونه عجیبه. کوم دومره مبین صاحب کوم د خوښې وړ ګرځېدلی. مننه، الله پاک مو عزت وکړه، الله مو ژوندي لره خیر وسه په مخه مو خاوره، الله مو استعداد نور هم لوړ کړه. محمد شفیق په نوم باندې وروره مهرباني وکړئ مایک یې خلاص کړه. محمد شفیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. زه مبین صاحب ته وسره انجینیر صاحب ته وسره ډاکټر صاحب ته او د زړه د کومې نه سلامونه ورته کوم او زه تاسو سره ډېره مینه لرم او تاسو ډېر مزدور پروګرام کوئ او موږ دا وودو چې انشاءالله دا ډاکټر صاحب موږ د افغانستان اسلامي امارت صدر غوړو مشر غوړو. زه د پاکستان نه خبرې کوم، زه پاکستان نه خبرې کوم، خټک یم او زه مو دا زړه غوړي چې دا ډاکټر صاحب د افغانستان مشر جوړ شي او زه د ډاکټر صاحب ډېر خوښوم او زه ډېر لویه مینه ورسره کوم چې د مخته د اسلامي امارت مشر او مطلب یې چې ډاکټر صاحب جوړ شي د اسلامي دعاګانې حق مؤمنین لرو. خدای پاک دې هغه سره نه کموي. بس هغه سره حیات مشر لرو. خدای پاک د وخت زمانه ضرورت مطابق ډاکټر صاحب ته خلکو ضرورت ده. صحیح، مهرباني، الله مو عزت وکړه. زه به دویم مرستیال یم، ګوره ښه، زه به دویم مرستیال یم. دا صحیح، انشاءالله مو عزت وکړه. یو خبره منم، خیر دی، سلام عزت. د زابل په متعلق ما ته د واتساپ نمبر مو ورکړی که هغه واقعه کې تاسو څه لرئ لطفا هغه موږ ته ولېږئ ځکه دا جنایتونه باید ثبت شي او ولیکل شي. میلیار منګل، ښه مهرباني. ګورې ورونه موږ دغه څه چې جنایتونه قطعه 01 02 03 04 کې دا موږ دوی نه فایل جوړو چې آینده د افغانستان مسلمان ملت ولولي ده چې څه جنایتونه کیږي. بنان دغه لایف کې کوشش وکړي چې مختصرې خبرې وکړي. شفیق صاحب تا نه ډېر زیات مننه، الله تعالی دې تا ته د دنیا او آخرت کې اجر درکړي. زه که د طالبانو په صف کې د دوی نوکر، خادم او پیاده هم قبول سم، ما دپاره فخر ده. الله نه همیش دعا کوم چې په ورځ د آخرت کې مې دوی سره حشر کړي. مننه، مهرباني وکړئ. طالب العلم دا هغه طالب العلم نه ده چې هغه وبګورو که هغه وبس ګیټ آوټ وایه وروره، ځکه موږ دغه موضوع نه قاري صاحب سته او نه بل څوک سته چې تاسو ته ووایم. مسعود ما او انجینر صاحب نه څه لاندې ده، دا ورور مایک د خلاص کړه. مسعود پنجشیری جو راستای مبین خو بس تی جنرال مبین بگو بیادر وروره بل موضوع نه خارجي بل وروره. نو د همدغه د غزني په وحشت باندې که خبره را سره کوي مسعود پنشیریستی یا مسعود مزاری د نن وحشت د غزني په دې باندې که را سره څه ویل لرې؟ صدای نامه مبین خو دا لري خپل نشخ کاری لري کبل مرګ دا د لري رابې وهلې که څه تحصیل افغان ګوره ما یو خبرې ورته وکړم. ستاسو لایفونو کې زه خو ستاسو لایفونو ته بیخي نه ځم، یعنې څوک ما ته راشي دا ستا لایف ته ورشي زه بیخي نه ځم. او زمونږ لایفونو ته چې راځئ لطفا ادب او احترام مراعات کړئ. تاسو نه هیله کوم که بحث کوئ یا استعداد لرئ یا په مغزو کې مو څه شی وي راځئ موږ سره دلته بحث وکړئ. که یې نه لرئ د شکنځلو تاسو په د پرایویټ میسج کې شکنځلې لیږئ، نیمه شپه وټساپ کې شکنځلې لیږئ،
دا خو نه انساني ده نه افغاني ده نه زمونږ او تاسو د دود او دستور او ارزښتونو سره برابر ده. تاسو واقعا مسلمان که نه یا افغان خو یې نه، په افغاني ټولنه کې هم داسې اجازه نه ده. مهرباني وکړه نسل افغان مسافر ورور وایه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. فیصل افغان صاحب مایک مخلاص کی وینا لري پوښتنه لري بسم الله کی. الله که پیغام دلته سم کار نه کوي. ښه قراري ده؟ الحمدلله الحمدلله. موضوع دې څه شی ده؟ موضوع باندې تل تر اوسه پونې د 2 ساعته ګوري موضوع باندې پونې بل مرګره ته وخت ورکې یا رب وخت ورکړه مبینه وروره بل ورو چت کوي پاک الله دې مال یو څه نه لري نو بیا اجازه راکړه جیک کړه د بلا بچی اجازه راکړه جیک. ولید صاحب سلامونه مې ومنئ خپل پوښتنه وکړئ یا که نظر ورکوئ. وعلیکم السلام الله مو ژوندي لره څنګه ښه جوړې؟ الحمدلله. انجینر صاحب سره کنټرول شته. مهرباني وکړو انجینر صاحب پوښتنه مې کوله تاسو نه مال چې بندیان مبارک مې پوښتنه کوله بندیان خو چې دولت ته خوانه خوش شول او تاسو څنګه طالبان به خوشي یا به خوشي نه کیږي؟ زمونږ له خوا به خوشي ان شاء الله زمونږ له خوا به خوشي سي پاک الله دې مل بل پښتنه لري. کلیوال صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب محترم تاسو سلامونه. انجینر صاحب سلامونه. کلیوال صاحب ته لږ وخت ورکړئ چې دا د ما تروزای ده مهرباني وکړئ. ننګیال صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. انجینر صاحب نو زده کړئ. ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب محترم. تاسو نه پوښتنه دا ده چې دا اوس بندیان کوم خوشې شو د حکومت د خوانه نو په دې رئیس جمهور باندې خو ډېر خلک نازېږي. څوک ورته زرکلن وایي څوک ورته بابا وایي څوک ورته څه وایي. نو د زرکلن بابا همدومره کړنې وې د متفکر صاحب چې خلک ورته د جهان دوهم متفکر وایي چې بندیان خوشي کوي او بیرته بیا په لارو کې وژني او په غم یې اړوي. اول یې خوشي کوي نه چې خوشي کړي نو بیا بیرته په غمونو باندې اړوي. نو تنکي بچیان ورته شهیدانوي او بیرته یې په غم او په ویر باندې کور ته لیږي. نو دا د متفکر کارنامه ده، دا د دوی لاسته راوړنې دي. نو هغه خلک چې دوی ته متفکر وایي او دوی ته دعاګانې کوي چې زرکلن شي هغوی دپاره تاسو څه جواب درته وځایه؟